بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله. په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، د alibaba.com کورس مو شروع کړی دی. لومړی ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته اليبابا ویب سایټ معرفي کوم چې دا څه ډول ویب سایټ دی او څه ډول خریداري موږ تاسو له دغه ویب سایټ څخه کولای شو. اليبابا ویب سایټ انټروډکشن ده او په دغه ځای کې به موږ تاسو لومړی وپېژنو دا چې what is alibaba. alibaba څه ته ویل کېږي؟ alibaba څه شی دی؟ تاسو به یې نوم ډېر اورېدلی اوسئ، خو نن راځو په دغه پریزنټیشن کې به زه تاسو ته د alibaba معرفت وکړم. alibaba is one of the world's largest online commerce companies. دا په نړیواله سطحه یا په جهاني سطحه باندې یو تر ټولو د لویو آنلاین شرکتونو څخه دی یا کمپنیو څخه دی یا ویب سایټونو څخه دی چې د دنیا د هر ګوټ څخه خلک کولی شي له دغه ویب سایټ څخه خریداري وکړي. البته په دغه اليبابا ویب سایټ کې چې دی ټول کمپنیانې دي او ډېر زیات کمپنیانې هم د چین هیواد دي. It's a platform where businesses can buy and sell products in bulk. ګورئ، دا داسې یو پلیټفارم دی، داسې یو ویب سایټ دی چې په دغې کې بزنسمینان یا کاروباري خلک یا شرکتداران کولی شي چې جنسونه او پراډکټس چې دی هغه په عمده شکل باندې واخلي. alibaba connects suppliers mostly from China with buyers around the world. ګورئ، دغه alibaba ویب سایټ کې چې کوم شرکتونه دي یا کومې کمپنیانې دي نو دا کوم سپلایرز چې دي دوی اکثریت د چین هیواد څخه دي، یعنی اکثریت چینایي کمپنیانې دي دلته چې هغوی مختلف جنسونه په مختلفو برخو کې تولیدوي او بازار ته عرضه کوي او د ټولې دنیا څخه خلک له دوی څخه خریداري کوي. It's widely used for business to business transactions. معمولا خلک چې د اليبابا ویب سایټ څخه بزنسمینان خریداري کوي، یعنی هغه خلک او هغه شرکتونه خریداري کوي، یعنی شرکت په شرکت خریداري ورڅخه کیږي. لکه هدف ترې نه دا دی چې فرض که موږ یو څه جنسونه دلته په افغانستان کې شرکت لرو، یو څه جنسونه د اليبابا پلیټفارم یا ویب سایټ څخه اخلو بیا افغانستان ته د کاروبار دپاره څنګه کوو انتقالوو او دلته یې خرڅوو، نو دغه بزنس ټو بزنس ټرانزیکشنز دپاره دغه ویب سایټ استعمالیږي. اوس به هم راشو موږ بل سلایډ ته who created alibaba. په دې هم باید موږ تاسو پوه شو چې دغه alibaba جوړ کړی چا ده، دغه پلیټفارم دغه ویب سایټ چا جوړ کړ. alibaba was founded by Jack Ma and a team of 17 friends and students. alibaba پلیټفارم یا alibaba ویب سایټ چې د جک ما په نوم باندې یو چینایي شخص دی دې جوړ کړی چې البته دې سره یو 18 کسیز د دوستانو او شاګردانو ټیم هم و، یعنی دوی په ګډه سره دغه پلیټفارم یې جوړ کړی ده. The company was started in 1999 in Hangzhou, China. دغه د په 1999 کال کې چې دی په هانجو چاینا کې رامنځته شوی ده او جکما او د سره ملګري چې 18 کسانو دوی جوړ کړی ده. جکما is a former English teacher in one of China's most famous entrepreneurs. د جکما خپل د انګلیسي استاد مو او په زمین کې دا یو بزنسمن او یو متشبث هم و چې بالاخره دغه ویب سایټ جوړ کړ. اوس برای شو بل هم د کی فیچرز آف alibaba ته. ګورئ، alibaba کې موږ کم کارونه کولی شو او کوم مهمې خبرې دي چې په دغه ویب سایټ کې چې کله موږ تاسې له دې ویب سایټ څخه خریداري کوو چې باید دغه خبرې په خپل ذهن کې ولرو. لومړی خو راځو پروډکټ کټګوریز ته. په alibaba کې چې کوم کټګوریانې جنسونه شامل دي هغه الکترونکس دي، همدا ډول هر ډول برقي سامان چې ستاسو په کار وي په alibaba ویب سایټ کې شته دی. کلوتینګ دی، لباسونه دي، هر ډول لباسونه چې تاسو ضرورت ولرئ، شرکتونه دي په زرهاو په لکونو شرکتونه دي، تاسو کولی شئ چې ورڅخه کلوتینګ هم واخلئ. ماشینري دی، هر ډول ماشینري تاسو کولی شئ د alibaba له ویب سایټ څخه خریداري کړئ او همداسې نور، یعنی هر هغه څه چې ستاسو ذهن کې راځي تاسو نوم او یا هم عکس alibaba ویب سایټ سرچ باکس کې ورته ورکړئ، هغه تاسو ته وباسي. کمپنیانې درښایي چې دغه کمپنیانې دي
او دوی دا تولیدي او قیمتونه هم درته ښایي او هر څه مکمل معلومات درکوي. یعنی په مجموع کې الکترونیکس، کلوتینګ، ماشینري او همدا ډول نور وسایل او پروډکټس موږ کولی شو چې د علي بابا له پلیټ فارم یا ویب سایټ څخه خریداري کوو. دومره مسله دا ده چې کله هم تاسې د علي بابا د ویب سایټ څخه خریداري کوئ، ټراید اشورنس په نظر کې ونیسئ. ټراید اشورنس دې ته ویل کېږي چې کله تاسې د علي بابا په ویب سایټ کې د یو شرکت څخه جنسونه اخلئ، پروډکټس اخلئ، که هغه لږ اوسېږي یا ډېر اوسېږي، نو تاسې هلته وګورئ چې دغه کمپنۍ یا شرکت نه چې تاسې خریداري کوئ چې دا ټراید اشورنس لري او که نه. ټراید اشورنس په دې معنی باندې دی پروټکټس یور اورډرز ان پیمنټس، چې ټراید اشورنس کله ولري کله چې ته له دې څخه جنسونه اخلي او پیسې لیږي او په دغه وخت کې کوم مشکل پیدا شي یا جنس خراب وي یا پیسې فرض کړه څه ستونزه پکې پیدا شي ونه رسېږي یا ورسېږي هغه وایي چې نه ده رسېدلی، نو ستاسې دغه د پیسو د حفاظت دپاره دغه ټراید اشورنس چې کمپنیانې ولري هغوی به یې آماده دي چې بېرته تاسې ته تاوان درکړي، پیسې تاسې ته بېرته وسپاري که څه ستونزه پیدا شي. ویریفاید سپلایرز دی ګوري بله مسله پکې ویریفاید سپلایرز دی انشور پروډکټس کوالټي ان بزنس ټرست. په علي بابا ویب سایټ کې ډېر زیات کمپنیانې دي چې رجسټر دي او فعالیت کوي، خو تاسې هم چې کله خریداري کوئ نو د ټراید اشورنس تر څنګ تاسې وګورئ چې دغه کمپنۍ ویریفاید سپلایرز دی او که نه. ویریفاید سپلایرز څخه هدف دا دی چې خپله د علي بابا د کمپنۍ یو هیئت ځي ګوري دغه شرکت چې دا کم جنسونه دی تولیدوي، ګوري چې په ستاندرد شکل تولیدوي او که نه تولیدېږي، کوالټي او دا شیونه مکمل چې کوي. کله چې ولیدي چې دغه شرکت یا دغه فابریکه یا فیکټوري چې دی په درست ډول باندې جنسونه تولیدوي په ښه کوالټي کې او یعنی نړیوال ستاندرد سره برابر دی، نو هغه به علي بابا له خوا څخه ویریفاید کېږي. نو چې کله هم تاسې جنسونه اخلئ، پروډکټس اخلئ په علي بابا کې، نو تاسې وګورئ چې دغه کمپنۍ د ټراید اشورنس تر څنګ ویریفاید سپلایر دی او که نه دی. که چېرته ویریفاید سپلایر نو هغې څخه خودداري وکړئ ځکه چل او دوکه هم پکې شته ده. Custom Honesty allows you to order customized products. ګورې دغه علي بابا ویب سایټ کې چې کوم شرکتونه دي دا چې کوم جنسونه او پروډکټس دوی خرڅوي په عمده شکل باندې، نو دا تاسو ته کسټمایز کوي هم. که تاسو چېرته یو لیپټاپ واخلئ او هغې کې غواړئ چې خپل برانډ لوګو ولګوئ او یا همدا ډول نور کسټمایزیشن پکې وغواړئ وکړئ، نو دا ټول تاسې ته دغه فیسیلیټي شته او هغه کمپنۍ ستاسې په خوښه تاسې ته هماغه پروډکټ جنس تیاروي، که هغه الکترونیکس جنسونه اوسېږي، که هغه لباس وي، که هغه ماشینري وي، هر ډول پروډکټ چې اوسېږي چې تاسې وغواړئ ستاسې په خوښه یې تاسې ته جوړوي. بل خوبي په علي بابا کې چې دی multilingual support the website available in different languages. مختلف ژبې دي، یوازې دا نه ده چې انګلیسي ژبه به اوسېږي، تاسې کولی شئ چې په خپله ژبه هم د علي بابا څخه څنګه وکړئ استفاده وکړئ. نو دا هغه مهمې خبرې وې کی فیچرز چې کله هم تاسې په علي بابا کې جنسونه اخلئ باید په نظر کې ولرئ. How to buy from علي بابا. اوس خبره دا ده چې د علي بابا څخه موږ تاسو رقم جنسونه واخلو. دې دپاره یو 15 مرحلې دي. لومړی search for the products you want. کوم پروډکټس کوم جنس چې ته غواړې واخلې هغې دپاره به تاسې په علي بابا ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته به یې سرچ کوئ. contact the supplier to confirm details. نو کله هم چې تاسې سرچ کړه خپل جنسونه مو پیدا کړه، بلا شمېر کمپنیانې تاسې ته هلته شو کېږي چې دغه کمپنیانې دغه جنسونه تولیدوي، نو په دوم قدم کې به تاسې د هماغه کمپنۍ سره خبرې کوئ، په جزئیاتو او ډیټایل سره خبرې کوئ چې څه ډول جنس غواړئ، کسټمایزیشن غواړئ نه غواړئ، یا کوم ډول چې موږ جوړ کړی همدغه تاسې همدغه رقم غواړئ چې تاسې ته در ولېږو، قیمتونه او همدا ډول ټول مکمل جریان او ډیټایلز هغې سره تاسې بحث کوئ. نیګوشیټ د پرایس ان شیپینګ. به درېیمه مرحله کې چې دی تاسې د هماغه کمپنۍ نه چې تاسې پروډکټس او جنس اخلئ د قیمت په اړه هغې سره نیګوشیټ کوئ، خبرې اترې کوئ او همدا ډول د جنس انتقال ده، ځکه اکثره کمپنیانې چې دي هغه په چین کې دي، نو ته چې کله افغانستان نه جنس اخلئ د علي بابا ویب سایټ په ترو باندې، نو د هغې انتقال خو هم یوه مسله ده چې څه ډول باید زموږ پروډکټس افغانستان ته انتقال شي، یا پاکستان کې فرض مثال هستو څه ډول بیا پاکستان ته انتقال کړو، یا امریکا کې هستو یا یوروپ کې هستو یا افریقا کې هستو، څه ډول به کولی شو چې موږ دغه جنسونه ځان ته انتقال کړو. نو په دې اړه باندې هم تاسې د کمپنۍ سره خبرې وکړئ. دا ځان ته یو ټرمینالوژي هم لري، انشاءالله بل درس کې به زه تاسو ته د علي بابا ټرمینالوژي هم مکمل تشریح کړم چې هغه DDP دی او همدا ډول مختلف نور
مخففات دي چې هر یو ځان ته ځانګړی معنا او مفهوم لري په انټرنیشنل امپورټ او ایکسپورټ کې، یعنی صادرات او واردات کې. نو ان شاء الله هغه بل درس کې زه تاسو ته تشریح کوم. خو تاسو چې کله سرچ ک پروډکټ پیدا ک کمپنۍ سره خبرې وکړلې د قیمت او شپمنټ یعنی د قیمت او انتقال په اړه خبرې وکړلې. څلورمه مرحله کې place your order through the platform. په څلورمه مرحله کې place your order through the platform. تاسو کله هم خریداري د علی بابا ویب سټ څخه کوئ د درې مرحلې مو خلاصې کړئ. په څلورمه مرحله کې به تاسو خپل آرډر هم دغه د ویب سټ له طریقه ورکوئ، نه دا چې د واتس اپ او یا له نورو طریقو نه استفاده وکړئ. آرډر چې ورکوئ د ټول سہولتونه په ویب سټ کې شته، ان شاء الله به زه تاسو ته په راتلونکي درسونو کې تشریح کوم. نو د آرډر به تاسو دننه په ویب سټ کې ورکوئ. پنځمه مرحله چې دی بیا track your shipment and receive the goods. دا اخله مرحله د نو چې تاسو مغه جنسونه انتقالیږي او تاسو تر تاسو پورې رسیږي چې د دنیا په هر کونج کې اوسېږي. بل مسله شیپینګ ان ډیلیوری دی، لکه څنګه مې چې څه معلومات تاسو ته درکړم. علی بابا offers different shipping options. ما مخکې تاسو ته ویل چې علی بابا مختلف شیپینګ اپشنز هم لري. یو خدای دی چې هغه ټرمینالوژي دی چې ډي ډي پی دی، ډي ایچ ال دی او فیډکس دی او مختلف کوډونه دي چې ټرمینالوژي د هر یو برخه ځان ته ټرمینالوژي لري. لکه طب خپل ټرمینالوژي لري، انجینری خپل ټرمینالوژي لري، یعنی هر فیلډ او هر بخش ځان ته خپل ټرمینالوژي لري. لکه کله درته وایم ډي ډي پی څه ته ویل کېږي، دا یو کوډ دی یا یو ټرمینالوژي ده چې د علی بابا ویب سټ مربوط دی. چې کله ته جنس د علی بابا د شرکتونو څخه اخلي نو هغه تاسو ته تر کوره پورې در رسوي، له هر څه څخه تاسو خلاص استئ تاسو تر کوره رسوي. نو دا فرض کې یو کوډ دی یا یو مخفف ابریویشن دی یا ټرمینالوژي دی چې د ورته ډیر زیات دی. نو ان شاء الله هغه په راتلونکي درسونو کې تاسو ته تشریح کوم. خو اوس راځو علی بابا نه چې موږ جنسونه اخلو د دریو لارو څخه موږ ته انتقالېدای شي. بای ایر یعنی د هوا د لارې موږ ته انتقالېدلی شي، بای سی د بحر د لارې، او همدا ډول ایکسپریس ډیلیوری یعنی مختلف نور پیکیجونه هم لري چې به ان شاء الله راتلونکي درسونو کې تشریح کیږي، چې په دې کې به موږ تاسو کولای شو د خپل ایجنټ استفاده وکړو یا هم ترانسپورتي شرکتونو نه استفاده وکړو. چې هغه ترانسپورتي شرکتونه هم په دوه ډولو باندې دي. یو دا چې خپل علی بابا ویب سټ کې ترانسپورتي شرکتونه دي، هغه تاسو ته لکه کارګوګان دي، انټرنیشنل کارګوګان، هغه درته انتقالي په خپل غواړي چې یو لوکل ترانسپورتي شرکت چې فرض کړه د افغانستان کې هم نمائندګي ولري، چین کې هم نمائندګي ولري، په هغه انتقالي. نو د مختلف اپشنونه دي، نو به تاسو ګوري. خو معمولا د هوا د لارې چې کوم جنس تاسو ته انتقاليږي یا پروډکټس هغه ډیر قیمت وي، او د بحر د لارې چې تاسو راځي هغه به خي ارزانه او د پاتې ټرمینالوژي ان شاء الله بل درس کې به وایو. نو راځو په موضوع ته important tips to always communicate clearly with the supplier. کله هم چې تاسو په علی بابا ویب سټ کې د کمپنیانو سره سپلایرانو سره خبرې کوئ، لیکل کوئ، نو معمولا ډیر واضح ورسره وغږیږي چې سبا داسې نه چې تاسو یو جنس غوښته یا هغې بل در لیږلی، یا په یو کوالټي کې مو غوښته یا هغې بل کوالټي کې لیږلی وي. نو واضحاً په ټولو موضوعاتو او جزئیاتو او ډیټایلز باندې ورسره خبرې وکړئ. Use trade assurance for safety. د دې د خاطر چې ستاسو پیسې محفوظ وي او بلې خواته لاړ نشي او چلو دوکه در سره ونه شي، نو د هغه کمپنیانو څخه خریداري وکړئ چې هغه trade assurance ولري. Read reviews and verify the supplier's profile. Read reviews and verify the supplier profiles. هدف دا دی چې هر کمپنۍ ځان ته یو پروفایل لري، هغه مکمل پروفایل تاسو وګورئ. کوم خلکو چې دیونه جنسونه اخیستي دي هغوی فیډبک ورکړی دی، او همدا ډول دا کمپنۍ څومره کلونه کېږي چې فعالیت کوي، څومره جنسونه خپل خرڅ کړي، لکه ټول مکمل معلومات د کمپنۍ په اړه تاسو ولولئ. Ask for product samples if possible. داسې هم امکان لري که چېرته تاسو یو جنس په عمده شکل باندې غواړئ چې خریداري کړئ د علی بابا د ویب سټ له کمپنیو څخه، نو لومړی یو سیمپل وغواړئ. نو دا هم امکانات شته، کولای شي چې سیمپل هم تاسو لومړی ترلاسه کړئ، وروسته چې جنس مو خوښ شو بیا کولای شي چې هغه خریداري کړئ. Understand import laws in your country before ordering. کله هم چې تاسو د علی بابا ویب سټ څخه خریداري کوئ، دا ډیر مهمه خبره ده چې په خپل هیواد کې د وارداتو قوانینو باندې باید تاسو پوه شئ. داسې نشي چې تاسو هلته خریداري کوئ او چې خپل هیواد ته راوړئ تاسو دغه جنس پرې نه دی د هیواد ته. نو مکمل معلومات لومړی د خپل هیواد د امپورټ یا د وارداتو
قانون باندې ځان پوي کې به د علی بابا څخه خریداري وکړي او بیا خپل هیواد ته انتقال کړي. لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ویل دا alibaba.com ویب سایټ د ګلوبل ټریډ سٹارټس هیر دا جګما جوړ کړی دا او دا جګما سیباکس د یعنی فاونډر اف علی بابا د جګما دا هم ځان یو ځانګړی هیستوري او قصه لري چې د یې ډول جوړ کړ دا خو د انګلیسي او استاد به څنګه دومره لویه کمپنۍ جوړ کړله ویب سایټ جوړ کړ چې د دنیا په زرګونو او په لکونو میلیونونو کمپنۍ په کفالت کوي چې نن په دنیا کې ډیر زیات مشهور دي. اکثریت خلک چې په امازون کې جنسونه خرڅوي هغه ټول جنسونه دوی د همدغه علی بابا څخه اخلي او بیا امازون کې خرڅوي. تاسو به اوس مختلفو هیوادونو کې لیدلي اوس معمولا افغانستان کې ګوري دغه آنلاین کاروبارونه څومره مخته تللي دي انټرنیټي بازارونه څومره زیات شوي دي. دوی ټول خریداري د علی بابا څخه کوي افغانستان ته انتقالي او دلته بیا آنلاین او فزیکی ډول باندې خرڅوي. نو دا اوس موږ سره د نن ورځې درس سبا ان شاء الله پر نور مواردو باندې بحث کوو. دغه کورس په تکمیل سره به ان شاء الله زه تاسو پر دې باندې قادر کوم چې تاسو ډیر په اسانۍ سره د علی بابا له ویب سایټ څخه خریداري وکړئ پروډکټ سورسینګ وکړئ او هغه خپل اجناس افغانستان ته انتقال کړئ او دلته به آنلاین او فزیکی شکل باندې خرڅ کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم. په دې لیم چې تاسو ټول جوړ اوسئ. زمونږ د نن ورځې درس چې د په علی بابا ټرمینالوژي باندې دا یا په علی بابا کې چې کوم اصطلاحات استعمالېږي د هغې په اړه باندې انشاءالله موږ نن تاسې پریزنټیشن لرو. ګورې په تیر درس کې خو ما تاسو ته علی بابا ویب سایټ یا علی بابا انټروډکشن وکړ چې علی بابا څه ډول ویب سایټ څه ډول پلیټفارم ده او همدا ډول دا مو ویلې چې چا جوړ کړی دی او کوم کارونه پکې موږ کولی شو. نن راځو علی بابا ټرمینالوجیز باندې خبرې کوو. علی بابا ټرمینالوجیز that everyone especially buyer and seller must know. هغه ټرمینالوژي چې په علی بابا کې خلک کار کوي هم اخیستونکي او هم خرڅونکي باید دواړه پر دې باندې مکمل پوه شي. ګورې ټرمینالوژي چې د اصطلاحاتو ته ویل کېږي. حقوق ځان ته اصطلاحات لري، اقتصاد ځان ته اصطلاحات لري، طب ځان ته اصطلاحات لري. لکه HIV ټیسټ دا د طب یو اصطلاح ده او همدا ډول بلډ شوګر ټیسټ دا د طب یو اصطلاح ده. همدا ډول هر فیلډ او هر برخه خپل اصطلاحات او ټرمینالوژي لري. علی بابا هم له دې څخه مستثنا نه ده. علی بابا کې هم ټرمینالوژي شته ده او دا ټرمینالوژي معمولا مربوط د اخیستونکي او خرڅونکي ده بایر اینډ سیلر. یعنی کله چې تاسو په علی بابا ویب سایټ کې د کمپنیانو څخه پروډکټس اخلئ نو په دغه ځای کې به تاسو ته د ټرمینالوژي ډېر زیات کارېږي او ډېر اهم ده چې باید تاسو پرې پوه شئ. موږ بری شو لومړی په MOQ باندې خبرې وکړو. ګورئ کله هم چې موږ له خیر پریکټیکل علی بابا ویب سایټ ته لاړو نو هلته به تاسو ته دا عملا هم ښیم. ولې دلته تاسې تیوري ځان سره زده کړئ په خپل ذهن کې دغه خبرې ولرئ. MOQ چې دی دا minimum order quantity دی. د دې څخه هدف دا دی ګورئ the smallest number of units a supplier is willing to sell. یوه کمپنۍ چې دی تر ټولو هماغه ټیټ نمبر مشخص کړی وي چې د هغې څخه ټیټ دوی جنس نه خرڅوي. مثلا فرض که یو هیډفون دی یو کمپنۍ تولیدوي او هلته ورسره څنګ کې لیکلی چې MOQ 15 دانې یعنی تر 15 دانو کم موږ نه خرڅوو داسې معنا ورکوي. منیمم آرډر کوانټیټي یعنی د هماغه منیمم حد اقل چې تاسې آرډر ورکوئ چې تاسو باید دغه جنس واخلئ د هغې مقدار تر 15 باید کم ونه اوسیږي. بعضې منیمم آرډر کوانټیټي 2 دانې لیکلی 2 دانې هم خرڅوي. بعضې کمپنۍ دي منیمم آرډر کوانټیټي 1500 دانې لیکلی وي. بعضې کمپنۍ منیمم آرډر کوانټیټي 1000 دانې لیکلی وي. نو تاسې چې همیشه یو جنس په علی بابا کې اخلی تاسې وګورئ چې منیمم آرډر کوانټیټي 100 دانې دی تر 100 دانو ټیټ نه خرڅوي. فرض که دوی تاسې یو جنس یو پروډکټ سورسینګ وکړي یو پروډکټ مې انتخاب کړه چې تاسې فرض که واخلئ یا یو سپیکر دی یا لیپټاپ ده او هلته تاسو ته ضرورت دی چې 15 دانې واخلئ خو دلته د کمپنۍ لیکلی چې منیمم آرډر کوانټیټي 10 دانې به تاسو ته 15 دانې نه درکول کېږي. نو دا ډېر زیات مهم دی. په دغه اصطلاح باندې باید تاسې وپوهېږئ چې MOQ مې ولیده او څنګ کې چې څو لیکل شوی دا په دې معنا چې له دې څخه په کم مقدار باندې جنس دا کمپنۍ یا شرکت نه خرڅوي. ورپسې چې د
FOB دی free on board. FOB free on board معنا ورکوي. The seller delivers the goods to the nearest port. Buyer pays for shipping and import duties. ګوري FOB چې د دې معنا free on board د په دې معنا چې خرڅونکی شرکت یا خرڅونکی فابریکه کوم پروډکټس یا کوم ګورس جنسونه او وسایل چې تاسو ورڅخه اخلي هغه مغه د چین مربوط نږدې پورت یا سرحد ته یا مرز ته انتقالوي او هغه څخه وروسته به بایر اخیستونکو مسؤلیت لري چې د دوی دغه د پای شیپینګ او همدا ډول د نور وظایف خپل د اخیستونکو په غاړه باندې دي. بایر پیس فور شیپینګ یعنی د کمپنۍ چې دغه جنسونه تاسو راوړي تر پورته پورې د پیسې درڅخه اخلي او د دې څخه وروسته به تاسو کولای شئ چې خپل هیواد ته خپل انتقال کې او نو ټول بادي مسؤلیتونه به تاسو په غاړه وي. فقط کمپنۍ د چین تر یو مرز تاسو ته رسي او بس یعنی هغه ځي پورې رسي چې هلته بندر اوسېږي او د هغې څخه وروسته انتقال خپل هیواد ته ستاسې به په غاړه وي. نو دې ته FOB ویل کېږي free on board. بل DDP دی delivered duty paid. په دې معنا باندې دی the seller handles all shipment, customs and delivery fees. Product is delivered to the buyer's door. دا نو تر ټولو هماغه قیمت لاره ده. کله چې تاسې په علي بابا کې د یو کمپنۍ فیکټورۍ څخه ځینې جنسونه اخلئ او دغه جنسونه هغه کمپنۍ سره خبرې کوي چې دا جنسونه وروره تر زموږ کوره پورې ورسوه. ممکن تاسې پاکستان کې اوسېږئ، افغانستان کې، تاجکستان کې اوسېږئ، ممکن تاسې په UK کې اوسېږئ یا جرمني کې اوسېږئ. نو تاسې چې خپل د دروازې مخ ته جنسونه غواړئ او یا خپل هیواد کې خپل ګودام مخې ته جنسونه غواړئ نو دغې ته DDP ویل کېږي. تاسې به هماغه کمپنۍ ته وایئ چې آیا تاسې DDP خدمات لرئ. DDP خدمات په دې معنا چې زه دغه جنسونه په دغه قیمت درڅخه اخلم ما ته DDP قیمت راکړه یعنی زما تر دروازې پورې دغه جنسونه ورسوه که هغه یو پروډکټ وي یا سل پروډکټ وي او که په مقدار باندې 10,000 وي یا 15,000 وي یا 2,000 دانې وي هر څومره چې اوسېږي نو تاسې به د خپل همغه سپلایر سره خبرې کوئ همغه کمپنۍ سره به خبره کوي چې دوی DDP خدمات لري او که نه لري. نو DDP به داسې دی چې فقط تاسې دلته ویب سایټ ته راځئ علي بابا ته او جنس اخلئ او DDP ورسره خبرې کوئ. هغه هر څه مسؤلیتونه د شپمنټ د انتقال کسټمز د ګمرک او همدا ډول ډلیوري فیس ټول مکمل د همدغه شرکت په غاړه وي چې تاسو ترې نه دغه پروډکټ یا جنس اخیستی دی او تاسې د کور مخې ته دا د جنس تسلیموي خو دا ډېر زیات قیمت راځي. دا زه نه پیشنهادوم. بل اصطلاح چې دی د EXW دی X works په معنا باندې دی. دا اصطلاح په څه معنا ګوري buyer picks up goods from seller's location and handles all transportations and duties. کله هم چې تاسې د یوې کمپنۍ څخه جنس اخلئ هغوی دغه اصطلاحاتو کې حتما یوې وړاندې کوي تاسې ته لیکل شوی وي تیار ورسره. ګوري که چېرته تاسې یو شرکت څخه څه جنسونه واخیسته او هغې لیکلی چې EXW سرویس موږ وړاندې کوو دا په دې معنا باندې ده چې تاسې جنس کله د ویب سایټ له طریقه واخیستلو نو دا به د کومې کمپنۍ او شرکت نه چې اخلي همغه شرکت کې جنس تاته تسلیمیږي او نور انتقال یې ستاسې هیواد ته او هلته چین کې بندرګاه ته انتقال او ګمرک مسایل او انشورنس او ټول مسایل به ستاسې په غاړه وي. فقط کمپنۍ خپل جنس په همغه کمپنۍ کې در باندې خرڅوي او بیرون هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نو دې ته EXW حالت ویل کېږي. بل هم موږ سره لیډ ټایم دی. لیډ ټایم څخه هدف دا دی ګوري ټایم required by the supplier to prepare and ship the order. ممکن تاسې یو کمپنۍ سره یا یو شرکت یا فیکټوري سره خبرې وکړئ په علي بابا کې چې تاسې موږ ته یو پروډکټ ورته وښایئ چې دغه پروډکټ موږ ته 1000 دانې اماده کړه نو هغوی سره که په سټاک کې تیار واوسېږي خو درته تیار آماده ده او شپمنټ ته برابر ده او تا ته درلیږي خو که چېرته ورسره آماده نه وي نو هغه به تاسې پوښتنه وکړئ چې لیډ ټایم یې څومره ده په څومره وخت کې تاسې کولی شئ چې دغه جنس ما ته آماده کړئ. نو معمولا دا هغه خبرې دي چې تاسې ته چې کله جنسونه اخلی پکارېږي چې لیډ ټایم یې څومره دی څه ډول DDP دی یا EXW دی څه ډول سرویس دوی وړاندې کوي. نو په دغه مسایلو باندې
باید له مخکې څخه پوه اوسیږئ. بل سمپل دی. سمپل هم یو اصطلاح ده. A product simple sent to the buyer for quality inspection before placing a bulk order. مخکې د دې چې تاسې په عمده شکل باندې غواړئ چې یو پروډکټ واخلئ، خو لومړی تاسې یو سمپل ورنه غواړئ چې تاسې یو سمپل لومړی ترلاسه کړئ، کوالټي وګورئ، ارزیابي کړئ، او له هغې څخه وروسته بیا د عمده تعداد ورته ووایي چې یاره کوالټي مې خوښ شو، اوس راته دومره دانې ولېږئ. نو دې ته سمپل ویل کېږي چې په ورځني ژوند کې موږ تاسې ډېر زیات دغه سمپل کلمه اورو او ورسره اشنایي لرو. بل چې دی ګولډ سپلایر دی. ګورئ a verified and reputable supplier on Alibaba with a paid membership. دغه ګولډ سپلایران چې دي دوی یو څه پرداخت یا څه پیسې هم ورکوي چې تر څو دوی ګولډ سپلایر شي. خو دا ګولډ سپلایران بیا هغه سپلایران دي چې په الیبابا کې ډېر مشهور دی، ډېر خسرو دوی لري، ویریفاید دی، یعنې د یو کمپنۍ شرکت چې دی ارزیابي شوی ده. نو معمولا چې تاسې هم خریداري کوئ نو ویریفاید هم باید اوسیږي، ګولډ سپلایر هم باید اوسیږي، او ټراید اشورنس هم باید ولري. ګورئ ټراید اشورنس چې دی الیباباس پروټیکشن سرویس، دا د الیبابا لخوا څخه یو محافظتي سرویس ده. دا ټراید اشورنس that ensures on time shipment and product quality. کومې کمپنۍ چې هغوی ټراید اشورنس لري په الیبابا کې، نو د دوی دوه خوبیانې دي. یو خوبي دا ده چې په وخت باندې دغه شرکتونه تاسې ته اجناس تسلیموي او همدا ډول د پروډکټ کوالټي هم ښه وي، یعنې هم یې کوالټي تضمین شوی وي او هم یې شپمنټ په وخت باندې درته صورت نیسي. نو دې ته ټراید اشورنس وایي. یعنې کوم شرکتونه چې دي چې کله هم اخیستونکي دغه شرکتونو سره تماس کوي د ویب سایټ یا دغه الیبابا پلیټفارم په ترو باندې او دوی جنسونه اخلي، چې کله جنسونه دوی واخلي او پیسې ورته ورکړي او شپمنټ یې وشي او پروډکټ کوالټي هم صحیح، نو بیا تاسې هلته یو فیډبک ورکوي او لیکل کوئ چې په وخت زما جنسونه ورسېده او کوالټي هم صحیح و. نو دا چې هره کمپنۍ څخه خلک څومره ډېر رضایت ولري نو هغه کمپنیانو ته بیا الیبابا چې دی ټراید اشورنس ورکوي چې یعنې دوی په وخت باندې جنسونه درته رسوي چې په کوم وخت یې واده وکړه په هماغه وخت درته جنسونه رسوي او کوالټي به یې هم تضمین شوی واوسیږي. نو دا هم مهمه خبره ده چې تاسې کله خرید کوئ دغه کمپنیانو څخه خرید وکړئ چې ټراید اشورنس ولري. بله اصطلاح چې دی د RFQ دی. RFQ چې دی ریکویسټ فار کوټیشن دی. دا موږ اکاونټینګ او کویک بوک کې هم ویلی او که تاسې چېرته علاقمند یاستئ چې په کویک بوک او اکاونټینګ کې هم ځانونه ورسوئ نو زما پلیلیسټونه تیار شته دی، په همدغه یوټیوب چینل کې کتلی شئ. RFQ چې دی نرخګیري ته ویل کېږي. A formal request sent by the buyer to receive price quotes from multiple suppliers. ګورئ کله هم چې تاسې یو جنس اخلئ داسې نه دی چې تاسې به الیبابا ته ځئ او هغه پروډکټ به ځان ته پیدا کوئ او مستقیما به د یو کمپنۍ څخه اخلئ. هلته تاسې کولی شئ چې نرخګیري وکړئ، د څو شرکتونو څخه نرخګیري وکړئ، د هر یو شرکت نرخ چې ارزانه و تاسې ته ستاسې په ګټه او هماغې نه خرید وکړئ، نو دې ته هم وایي کوټیشن. بله موضوع د OEM دی او ODM. ګورئ اوریجنل اکویپمنټ مینوفیکچرر او ODM چې دی اوریجنل ډیزاین مینوفیکچرر both refer to customized productions. د دې څخه هدف دا دی کله داسې فرض که تاسې یو سپیکر به تاسې ته وایم، یو سپیکر تاسې غواړئ په خپله خوښه طراحي کړئ او د طراحي څخه وروسته د هغې تولید ته هم تاسې ضرورت ولرئ، نو تاسې به په الیبابا کې داسې یو شرکت پیدا کوئ چې هغه OEM یا ODM سرویس وړاندې کړي. په دې معنا باندې چې تاسې خپله هغه طراحي ورته وایئ چې په دغه رقم ماته سپیکر طراحي کړه او تولید یې کړه، نو هغه به دغه شرکتونه کوي، یعنې هم یې ستاسې طراحي او کم ډیزاین او کم سټایل چې تاسې خوښ کړی وي په هماغه ډیزاین هماغه سټایل تاسې ته هغه سټایل هم مني او تولید هم درته کوي. خو بیا بعضې شرکتونه داسې دي چې هغوی تیار طراحي هم هغوی خپله کړې واوسي او تولید کړی هم هغوی واوسي، فقط ته ورته وایې چې لوګو هغه زما د برانډ پې ووهه یا زما په نوم یې ووهه، نو تاسې ته هماغه ستاسې په نوم ټاپه کېږي او برانډ کېږي او درلیږل کېږي. نو دا OEM او ODM چې دی په دغه معنا باندې دی، یعنې ما دا ټوله خبرې د کسټومایزیشن په ارتباط باندې ده. نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس سبا انشاءالله به یو څو نور اصطلاحاتو باندې هم کار کوو چې هغه هم مهم دي، بیا به عملا الیبابا ویب سایټ کې کار وکړو او هلته به ځان ته اکاونټ جوړ کړو او
باقي درسونه به ان شاء الله ادامه ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو په دې هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس بیا هم په علي بابا ټرمینالوژي باندې ده. ګوري دغه علي بابا ټرمینالوژي چې کوم دی د علي بابا پورې مربوط کوم اصطلاحات چې دي دا د نړیوال تجارتي اصطلاحاتو په نوم باندې هم یادېږي چې انکوټرمز ورته ویل کېږي. موږ یو کلاس په ټرمینالوژي باندې اخیستی او دا زموږ نن دوم کلاس ده چې په پاتې هغه مهم اصطلاحات او ټرمینالوژیانو باندې خبرې کوو چې کله هم تاسې په علي بابا پلیټفارم کې اخیستل او خرڅول کوئ د اجناسو، نو دا هغه اهم او مهم او ضروري اصطلاحات دي چې تاسې باید پرې وپوهیږئ. د نن ورځې لومړی اصطلاح چې دی CIF دی. CIF معنا چې د کاسټ انشورنس ان فرایټ ده. د دې اصطلاح مفهوم داسې دی: the seller pays for the cost of goods insurance in freight to the destination port. کله هم چې تاسې په علي بابا کې د یوه شرکت څخه خریداري کوئ، لومړی خو دا خبره تاسو ته واضح کوم چې په علي بابا کې چې څومره شرکتونه فعالیت لري ټول فابریکې نه دي، یعنی مانیفیکچرر فیکټوریز نه دي. مانیفیکچرر فیکټوریز هغه فیکټوریان یا فابریکاتو ته ویل کېږي چې هغوی خپل یو جنس تولیدوي او یا ته ورته یو جنس طراحي او ډیزاین وای، هغه هم طراحي درته ستا په خوښه جوړوي او هم یې تولیدوي. دا مانیفیکچرر کمپنیز دي. دوم چې دا په علي بابا پلیټفارم یا ویب سایټ کې داسې شرکتونه دي چې هغوی همالته چین کې دي. دوی وځي په چین کې د مختلف فیکټوریانو څخه جنسونه اخلي او بیا په علي بابا ویب سایټ کې اعلانونه ورکوي او هلته نمایش ته ږدي او هغې نه وروسته په خلکو باندې خرڅوي، حالان چې تولید د هغوی خپل تولید نه وي، هغوی خپله د بلې فیکټورۍ څخه اخیستې وي، یعنې تولیدي فابریکه دوی ونه لري خپله. نو تاسې چې کله په علي بابا کې خریداري کوئ معمولا کوشش وکړئ چې خپله د مانیفیکچرر فیکټوري څخه خریداري وکړئ، یعنې هغه فابریکو نه خریداري وکړئ چې هغوی خپله تولید کوي، ځکه هغوی ارزانه ورکوي. که چېرته هغې نه شرکت اخیستی او شرکت یې بیا په تا خرڅوي، بیا تا ته له قیمته تمامیږي. ښه، په هر صورت چې بلې خواته لاړ نه شو، د CIF څخه هدف دا دی چې خرڅوونکی چې دی، یعنې یو شرکت فرض مثال زه د یو مانیفیکچرر فیکټوري څخه د یو تولیدي فابریکې څخه جنسونه اخلي، د هغې بیمه هم ورکوي، د هغې د انتقال پیسې هم تر کوم ځای ورکوي، تر بندرګاه پورې یا تر هوایي میدانه پورې. دا ټول هم دا شرکت تادیه کوي او شرکت یې ورکوي. نو دې ته CIF خدمات وایي. هغې نه وروسته بیا تا نه پیسې اخیستل کېږي. نو چې تاسې هم کله د یو شرکت څخه چې هغه خپله تولیدي فابریکه ونه اوسېږي او تاسې غواړئ چې په دغه اساس باندې تاسې ته جنس تر بندرګاه پورې ورسېږي، نو بیا تاسې هغې نه پوښتنه وکړئ چې آیا تاسې CIF سرویس لرئ او که نه لرئ. همدا ډول راځو بل هم د CNF یا CFR cost in freight اصطلاح ده. The seller pays for the transportation cost. خرڅوونکی که هغه شرکت اوسېږي او یا مانیفیکچرر فیکټوري اوسېږي، دوی د ترانسپورټیشن پیسې ورکوي، but the buyer is responsible for insurance. ولې د بیمې پیسې دا نه ورکوي. بیمه دې ته ویل کېږي چې ته د یو فیکټوري یا یو شرکت څخه جنسونه اخلې، تر بندرګاه پورې یا تر ستا هېواد تر سرحد او بندره پورې چې رسوي، نو په لار کې که څه زیان ورسېده بیا تاوان چې کله انشورنس ولري، تاوان په هماغه انشورنس کمپنۍ باندې ده. نو دغه انشورنس چې دی دا په دغه صورت کې د CNF په صورت کې چې دی د اخیستونکي په غاړه ده، ولې ترانسپورټیشن پیسې چې دی هغه د خرڅوونکي په غاړه باندې ده. نو په دې کې چې دی فقط خرڅوونکي چې دی ترانسپورټ پیسې ورکوي او اخیستونکي انشورنس په خپله غاړه اخلي. دې ته CNF یا CFR اصطلاح ویل کېږي. همدا ډول راځو بل هم موږ سره ready to ship په نوم باندې اصطلاح ده. ګورې دا داسې مفهوم لري: products that are in stock and available for immediate shipping. یو خو دا دی چې تاسې په علي بابا ویب سایټ کې یو جنس اخلی، نو چې کله تاسې جنس واخلئ که هغه چېرته په سټاک کې واوسېږي، په ګودام کې واوسېږي، نو هغه خو انتقال ته آماده ده، فوراً تاسو ته انتقالېږي.
خو که چېرته په سټاک کې ونه اوسېږي نو هغې دپاره بیا تاسې پوښتنه وکړئ چې د دې لیډ ټایم څومره ده، په څومره وخت کې تاسې دا اماده کوئ موږ ته. نو کوم جنسونه دی چې لیکلی وو چې ریډي ټو شیپ، په دې معنا چې هغه سټاک کې دي، تولید شوی او بسته‌بندي شوی او په ګودام کې دي او خرڅلاو ته اماده دي. بل اصطلاح موږ سره ویریفاید سپلایر ده، په دې موږ مخکې کلاس کې هم خبرې کړې وې. A supplier whose business license and factory have been verified by a third party service. چې کله هم موږ خریداري کوو د الیبابا په ویب سایټ کې نو ویریفاید سپلایر څخه ځکه خریداري کوو چې د دوی د فیکټوري او کمپنۍ او شرکت چې دی د یو درېیمګړي شرکت یا چې هغه معمولا خپل الیبابا یې د هغوی څخه لخوا څخه بررسي شوی نو هغې څخه وروسته بیا هغوی ته ویریفیکیشن په الیبابا کې ورکول کېږي. بله اصطلاح هم موږ سره انسپیکشن سروس ده. ګورئ انسپیکشن سروس سروس ټو انسپیکټ د کوالټي اف پروډکټس بیفور شیپینګ. کله چې تاسې یو جنس اخلی د الیبابا څخه نو مخکې تر دې چې هغه شیپمنټ شي، شیپینګ شي یا شیپمنټ یې وشي، تاسې ته انتقال شي، د انتقال څخه وړاندې د هغې کیفیت او کوالټي به یې تاسې چک کوئ. یو خو دا دی چې سمپل راغواړئ او سمپل په څو ورځو کې تاسې ته رسېږي، هغه چک کوي او بیا چې دی بلک آرډر ورکوي یا عمده آرډر ورکوي چې بیا تاسې ته بیا ډېر ولېږل شي. بل دا دی چې ځینې کمپنیانې دي، ځینې شرکتونه دي په چین کې چې هغې ته SGS ویل کېږي. دا داسې شرکتونه دي چې تاسې د یو سره تماس کوئ چې وروره ما په چین کې د دغه فیکټورۍ څخه یا د دغه شرکت څخه نوم او ادرس ورته ورکوئ. 100 دانې لیپټاپونه اخیستي دي، تاسې مهرباني وکړئ لاړ شئ دغه لیپټاپونو د کوالټي په لحاظ بررسي کړئ او راپور یې بیا بېرته ماته راکړئ. نو دغه شرکتونه بیا تاسې نه پیسې اخلي، دوی هماغه شرکت ته ورځي او بررسي کوي او ګوري، هغې څخه وروسته تاسې ته راپور درکوي چې تاسې مطمئنه شئ نو بیا کولی شئ چې خپل جنسونه انتقال کړئ. بل هم کسټم کلیرنس دی د ګمرک په ارتباط د پروسس آف پاسینګ گوز تھرو کسټم سو they can enter or leave the country. هدف دا دی ګوري چې دا داسې یو پروسه ده، د ګمرکي پروسه ده چې کله تاسې د یو شرکت څخه جنس اخلی هغه تر بندرګاه پورې درته ورسوي یا بندره پورې یا هوایي میدانه پورې درته ورسوي. نو دغه ځای کې چې دی همغه د ګمرکي اسناد باید تاسې ولرئ او همدا ډول دغه خرید چې تاسې کړی دی د هغې مربوط ټول اسناد هر څه باید ولرئ چې هلته کلیرنس یې وکړي او هغې څخه وروسته یې بیا شیپمنټ کولی شي. نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې درس. ما په الیبابا کې فقط هماغه مهم ټرمینالوژي یعنې اصطلاحات چې هغه د انکوټرنس پورې مربوط دي، نړیوال تجارتي اصطلاحات دي، دا ما تاسو ته تشریح کړه. انشاءالله په راتلونکي کلاس کې به موږ تاسې پریکټیکل په الیبابا ویب سایټ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړو او نور درسونو ته به ادامه ورکړو. په دې هیله یم چې دغه کم اصطلاحات یا کم انکوټرنس چې ما تاسو ته په دغه 2-3 کلاسونو کې ویلې دا په دقیق ډول زده کړئ، ځکه چې تاسې کله هم خرید او فروش کوئ په الیبابا کې نو 100% په دې باندې پوهېدل تاسو ته ضرورت ده. مننه، خیر اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. زموږ استاد چې د نن ورځې درس په الیبابا ویب سایټ کې د اکاونټ جوړول دی. ګورئ کله هم چې موږ تاسې په آنلاین پلیټفارمونو کې کار کوو نو تر ټولو لومړی کار چې باید موږ ترسره کړو هغه د اکاونټ جوړول دی. الیبابا هم یو آنلاین پلیټفارم دی او کله چې موږ له دغه پلیټفارم څخه استفاده کوو نو په کار دا ده چې موږ تاسې په دغه پلیټفارم کې اکاونټ جوړ کړو. زه راځم براوزر ته ګوګل کروم خلاصوم او تر دې وروسته زه غواړم الیبابا ویب سایټ ته لاړ شم. نو www.alibaba.com دغه ویب سایټ ته دا انټر کوم تر څو دغه ویب سایټ ته داخل شم. ګورئ دا موږ سره د الیبابا ویب سایټ ده. کله چې الیبابا ویب سایټ ته راغلو نو زه غواړم لومړی ځان ته یو اکاونټ جوړ کړم. دلته راځم کریټ اکاونټ ته. کله هم چې کریټ اکاونټ ته راغلم نو لږ ورته صبر وکړو. ګورئ دغلته موږ کولی شو چې ځان ته اکاونټ جوړ کړو. کنټري زموږ خپله انتخاب شو چې افغانستان دی. پلیز سلیکټ ټراید رول. ته بایر یې سیلر یې که دواړه یې؟ زه ورته وایم نه چې زه بایر یم، زه فقط د الیبابا ویب سایټ څخه خریداري کوم. نو موږ ته دلته وایي چې تاسې خپل ایمیل ادرس ولیکئ. نو زه ورته لیکم چې خالد امیري 1995 okay @gmail.com
دا زما ایمیل شو دا ډول پاسورد سیټ د لاګین پاسورد به ورته ولیکه نو دا زما پاسورد شو پاسورد هم ما ورته ولیکه کنفرم پاسورد دوباره کنفرم کوم ورته دا زما پاسورد هم کنفرم شو کمپنی نیم کوم کمپنی ته خپل لري کنه لري زه ورته هم فرض کوم دغه د خالد ال ټي ډي د خالد لیمیټډ په نوم باندې ورته هم بل زما کمپنی ده فول نیم دې څه ده زه ورته فول نیم چې ده دغه خالد به ورته ورکو او همدا ډول پلیز انټر یور لاست نیم امیری به ورته ورکو یعنی تخلص غواړي ټلیفون شمیره ګوري مثبت 93 د افغانستان کوډ د ټلیفون کې نو تاسو کولای شئ دلته ټلیفون شمیره هم ولیکئ 0 اویا 399 فرض کړه دا زما د ټلیفون شمیره شو او دغه چک هم ورته کوو فقط د همدغه فورم په ډکولو سره موږ تاسو کولای شو په علی بابا کې ځان ته څو اکاونټ جوړ ګورې زه اوس راځم کریټ اکاونټ پریس کوم او نور تصور کوم ګورې ویریفیکیشن کوډ وغواړي دغه ایمیل چې ما ورته ورکړم دغه ایمیل ته دوی یو کوډ ولېږه او 15 ثانیې وخت لرو تر څو دا کوډ موږ دلته ورسو چې موږ وریفای شو ګورې زه راځم خپل ایمیل ته ویریفیکیشن کوډ ماته د علی بابا د خانه دلته راغلی دا اوپن کوم او دغه کوډ ده دا کوډ به زه راواخلم له دې ځایه به کنټرول سی کاپی کوم او بیا به راشم علی بابا ته او دلته به دا کوډ کنټرول وی کوم او سبمیټ به کوم چې کله مې دغه کار وکړ ګوري زه اوس خپل ساين ان کېږم دلته وي دا غواړي ځان سره دا پاسورډ سیو کې زه ټایم باندې و ځان سره په دغه کروم براوزر کې سیو کوم ګوري زه اوس په علی بابا ویب سټ کې ساين ان شو کله هم چې تاسو د علی بابا څخه استفاده کوئ نو لومړی ګورئ دلته ماته ولیکئ چې هاي خالد یعنی زما اکاونټ کریټ شو او زه په اکاونټ کې ساين ان شو نو کله چې تاسو د علی بابا څخه استفاده کوئ تر ټولو لومړی کار به ستاسو دا وي چې په دغه طریقې سره تاسو به راشئ په علی بابا کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ ډیر زیات ساده او اسانه ده د امازون په شان ډیر سخت نه ده فقط سیمپل سټپ دی او کوښنه فورمه ده او څو خبرې پکې دي هغه ورته لیکي او تر هغه وروسته تاسو ایمیل ته چې د ویریفیکیشن راځي او ویریفیکیشن کوډ ورته اچي او د څخه وروسته تاسو د اکاونټ جوړیږي کچته به تاسو غواړئ بیرته ځان ساين اوټ کې د اکاونټ نه درشي ساين اوټ باندې کلیک وکړئ تاسو بیرته ساين اوټ کیږئ نو په دغه طریقې سره موږ کولای شو چې ځان د اکاونټ جوړ کړو که دوباره ساين ان کیږئ نو ساين ان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته وایي چې په چی ساين ان کیږئ لږ ورته صبر وکړو دا ورته نو تانکس کو ګوري وای کنټینیو از خالد امیری زورته امبالي او از خالد امیری ما ساين ان کا ګوري ساين ان کیږي د فیسبوک په اکاونټ هم کولای شو ساين ان شو لینکډ په اکاونټ هم کولای شو ساين ان خو معمولا خلک چې استفاده ډیره کوي هغه د جیمیل نو تاسو کولای شئ د خپل ایمیل له طریقه د اکاونټ ځان ته جوړ کړئ او ساين ان شئ نو دا زمونږ د نن ورځې درس سبا ان شاء الله پر نور موضوعاتو باندې خبرې کوو فقط دومره تاسو نن زده کړئ چې څه ډول علی بابا ویب سټ ته داخل شو د افیشل او رسمي ویب سټ دی د علی بابا ګوري د لوګو د alibaba.com صحیح ده او تر هغه وروسته بدل ترې شي ځان ته با اکاونټ جوړ کې ایمیل واچوي د ایمیل څخه وروسته ویریفیکیشن او ایمیل او اکاونټ به تاسو ته جوړ شي او تر دې وروسته به موږ تاسو کولای شو چې پروډکټ سورسینګ او نور خریداریان په دغه ویب سټ کې تر سره کوو بسم الله الرحمن الرحیم خیرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمنګ نن د علی بابا کورس 5م درس دا په دغه نننی درس کې به موږ په پروډکټ سورسینګ باندې کار وکړو یا پروډکټ هاو ټو سرچ ا پروډکټ یا پروډکټ هینټینګ باندې به کار وکړو یعنی په ټوله کې هدف به زمنګ په دغه ویډیو کې یا په دغه نننی کلاس کې دا وي چې موږ څه ډول کولای شو یو جنس یو پروډکټ چې د علی بابا کې سرچ وو او هغه به د مربوطه سپلایرانو څخه خریداري کو شرکتونه پیدا کو هغه واخلو د دې کار لپاره زه راځم خپل ګوګل کروم ته او دغه براوزر خلاصوم او تر دې وروسته 13 ورځ کې موږ اکاونټ البته د خالد امیری په نوم جوړ کړی او زه به راشم خالد امیری ته او دلته به زه علی بابا سرچ کوم www.alibaba.com ګورئ د علی بابا ویب سټ ته اوس داخليږم
لږ به ورته صبر وکړو تر څو موږ ویب سایټ ته بوځي. دغه د ویب سایټ ته موږ داخل شولو نو اوس غواړم چې ساین ان شمه، نو لږ به نور هم صبر وکړو تر څو موږ ته دلته د ساین ان اپشن راکړي. ګوري دوستانو موږ ته د ساین ان اپشن راغی. لومړی کریټ اکاونټ دی، خو موږ خو اکاونټ مخکې نه جوړ کړی، په اتوماتیک ډول خپله راغی. کنټینیو از خالد امیري دغه جیمیل په ذریعه زه غواړم دوباره ساین ان شمه. ګوري زه اوس ساین ان کېږم. مخکې دلته موږ ته ساین ان لیکلی، اوس به لږ صبر وکړو. اوس موږ ته ویب سایټ مکمل خلاص شو او موږ ساین ان شلو. تاسې دلته راشئ وګورئ هاي خالد لیکلی، په دې معنا چې ساین ان شوی یاست. له دې ځای کولی شو چې دوباره ساین اوټ هم شو. نو دا اوس د خالد امیري په اکاونټ باندې زه علي بابا ویب سایټ ته ساین ان شوم. اوس راځو د پروډکټ سرچینګ باندې خبرې کوو یا پروډکټ سورسینګ باندې خبرې کوو. په دې معنا باندې د علي بابا ویب سایټ کې خو مختلف پروډکټس دي، مختلف جنسونه دي. نو موږ چې کله یو جنس یا یو پروډکټ ته ضرورت لرو نو هغه به څنګه په دغه لوی شمېر تعداد چې دلته موجود دي ځان ته پیدا کړو. ګوري د دې د پیدا کولو دپاره یا سرچ کولو دپاره د علي بابا ویب سایټ کې ډېر زیات سهولتونه دي او ډېر په اسانۍ دغه کار موږ ترسره کولی شو. اول خو تاسې چې کله یو پروډکټ سرچ کوئ نو دلته ګورئ موږ تاسو سره یو سرچ باکس شته ده. دلته د پروډکټ نوم لیکو او له هغې څخه وروسته یې سرچ کوو. ګوري زه راځم دلته دا منیمایز کوم او دا به کلوز کو. ما ځینې پروډکټس ځان سره له مخکې نه ډاونلوډ کړي دي، د ګوګل نه دغه عکسونه ما اخیستي. ګوري زه په دې ډبل کلیک کوم، دا ما سره د جامو مینځلو یو ماشین ده. زه غواړم چې دغه او دا یې نوم ده، همدغه ماشین زه غواړم علي بابا کې سرچ کړم او پیدا یې کړم او هلته خریداري کړم. نو د دې کار دپاره زه راځم دلته F2 وهم او کنټرول C کوم، دا نوم یې ځان سره کاپي کوم او راځم دوباره علي بابا ویب سایټ ته. کله چې علي بابا ویب سایټ ته راغلم دلته زه کنټرول V کوم، هماغه نوم دلته زه پیسټ کوم او بیا سرچ کوم. تاسې وګورئ هماغه پروډکټ به اوس دلته موږ ته پیدا کړي. ګورئ د جامو مینځلو ماشین دغه مختلف شکلونه لري او مختلفې کمپنیانې دي، مختلف قیمتونه لري. نو دا مکمل ګوري سرچ شو، نو تاسې به دلته کولی شئ چې وګورئ چې څه ډول ماشین مو خوښ شو، هغه به یې له دې ځایه کولی شئ چې سپلایر سره خبرې وکړئ او خریداري یې کوئ. یعنې یوه طریقه خو یې دا وه چې موږ تاسې کولی شو چې د پروډکټ نوم ولیکو او له هغې څخه وروسته سرچ یې کړو. پروډکټس مختلف ډولونه به موږ ته راشي، مختلف کمپنیانې به موږ ته راشي او موږ خپل پروډکټ په دې طریقه سره پیدا کړو. ولې ځینې وخت داسې هم امکان لري چې یو پروډکټ تاسې په سترګو لیدلی واوسي خو نوم یې ستاسې زده نه وي. نو په دې صورت کې بیا علي بابا یو بل فیسیلیټي او سهولت هم په دغې پلیټفارم کې رامنځته کړی دی، هغه دا د ایمیج سرچ. هر هغه جنس چې ستاسې غوښتل چې په علي بابا کې سرچ کړئ او پیدا یې کړئ ځان ته، نوم یې تاسو سره نو فقط یو عکس یې راواخلئ او عکس یې دلته دوی ته ورکړئ په دغه ویب سایټ کې. دوی به یې دلته حتما پیدا کوي. ګورئ زه راځم ایمیج سرچ ته. کله چې ایمیج سرچ ته راغلم له دې څخه وروسته ګورئ دلته ماته اپلوډ لیکلی. اپلوډ په دې معنا چې هغه جنس، هغه پروډکټ، هغه وسیله چې ته غواړې چې دلته سرچ کړې نو ته هغه عکس یې اپلوډ کړه. نو زه اپلوډ باندې کلیک کوم. تر دې وروسته مې چې اپلوډ ته کلیک کړ ما خپل ډیوایس سره وړي. ګورئ دلته ما تیار یو څه عکسونه یا څه پروډکټس له ځان سره لرم په ډیسکټاپ مخکې. زه ورته وایم دغه پروډکټ زما په کار ده، نوم یې راته نه راځي خو دغه عکس ده. نو هغه کمپنیانې ماته شو که چې دا پروډکټ تولیدوي. نو دا ورته اوپن کوم. ګورئ اوس دلته عکس اپلوډ کېږي. لږ به ورته صبر وکړو. ګورئ عکس ورته اپلوډ شو. د هغه عکس په درو باندې ګورئ ماته مکمل مختلف ډولونه پیدا کړل او دغلته یې کولی شم چې زه اوس قیمتونه هم وګورم، منیمم آرډر یې هم وګورم، د کوم هیواد دی. ګوره دا د ترکیې هیواد تولید ده، همدا ډول دا د چین هیواد تولید ده، دغه ماشین ده او د قیمت ده. همدا ډول لاندې راشي د خدای بلای پیدا کړي موږ ته. نو تاسو کولی شئ چې به دلته هر یو ډیزاین او شکل چې تاسو خوښ شو نو هماغه پروډکټ به د مربوطه کمپنۍ سره به خبرې وکړئ. یعنی دا دومره لار او د پروډکټ سورسینګ یا د یو پروډکټ د سرچ کولو او پیدا کولو. بل لار یې ملګرو دا ده چې مختلف کټګوریان لري علي بابا. ګوري کټګوریز فار یو، مختلف کټګوریان دي. ګوري یو چې د سپورتس ان انټرټینمنټ کټګوري ده چې په دې کلیک وکړئ هماغه د سپورتس او انټرټینمنټ مربوط
چې څومره وسایل او پروډکټس دی هغه ټول تاسو ته دلته شو کېږي. ګوري مختلف د سپورت او پروډکټس دي. که چېرته انډسټریل ماشینري ستاسې په کار وي نو په دې کټګوري باندې کلیک وکړئ. ګوري د انډسټریل صنعت بخش کې چې کوم ماشینونه پکارېږي هغه یې موږ ته سرچ کړل. که چېرته کمرشل اکویپمنټ ان ماشینري ستاسې پکاري پر دې کلیک وکړئ. دا ګوري کمرشل اکویپمنټس دي. همدا ډول کولی شئ اکسسوریز هم دلته سرچ کړئ. هوم ان ګارډن پورې مربوط کوم وسایل او جنسونه او پروډکټس چې دي دا مې پکار دی. دا کټګوري سرچ کړئ. ګورئ مختلف کټګوریانې دي. نو تاسو کولی شئ چې کله یو مشخص کټګوري کې غواړئ چې څو جنسونه واخلئ نو هغه فسیلیټي هم په دغه پلیټ فارم کې شته ده. کولی شئ دغه ټول کټګوریانې دي هماغه کټګوري ته ورشئ او په اسانۍ کوم پروډکټس چې ستاسې ضرورت وي ځان ته پیدا یې کړئ او پروډکټ هنټینګ وکړئ او هغه ځان ته خریداري کړئ. په ټوله کې زموږ د نن ورځې کلاس پر دې باندې و چې څه ډول کولی شو په علي بابا ویب سایټ کې جنسونه ځان ته پیدا کړو. دلته خو په میلیونونه قسمه جنسونه دي او په سلګونه کټګورۍ دي. نو یو جنس پیدا کول خو اسانه کار پکې نه ده. نو د دې لپاره فسیلیټیانې جوړې کړي دي په دغه پلیټ فارم کې. دی دومره ساده کړی دی چې ډېر په اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو یو پروډکټ پیدا کړو. لومړۍ طریقه ما تاسو ته وویله چې سرچ باکس ته نوم یې ولیکئ د هغه جنس او پروډکټ نو هغه تاسو ته دلته شو کوي چې دغه پروډکټس دی او دغه کمپنۍ تولیدوي. که نوم یې ستاسې زده نو بل فسیلیټي دا د ایمیج ورته ورکړي او هماغه جنس چې ستاسې په کار دی عکس یې ورته ورکړي. علي بابا ویب سایټ کې درته پیدا کوي. او که چېرته غواړئ مشخص کټګوریانو کې څو رقمه جنسونه خریداري کوي نو دا د کټګوریانې دي. نو دا ملګرو د پروډکټ سورسینګ یا د یو پروډکټ د سرچ کولو طریقه په علي بابا ویب سایټ کې و. په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړي وو چې انشاءالله په راتلونکي درس کې بیا به موږ تاسې مینوفیکچر او اوریجنل سپلایرز او دې مسایلو باندې هم کلاس واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو السلام علیکم ورحمت الله. نن زموږ په علي بابا کورس کې شپږم درس ده او په دغه کلاس کې به نن موږ تاسې پر دې باندې خبرې وکړو چې پروډکټس په څه معنا، مینوفیکچرر په څه معنا او همدا ډول اوریجنل کمپنیز څه ډول پیدا کړو. ګورئ زه راځم بیا هم علي بابا ته او پروډکټس، مینوفیکچررز، اوریجنل سپلایرز دا درې خبرو باندې نن تاسې پوهوم. په پنځم کلاس کې خو موږ تاسې هاو ټو سرچ ا پروډکټ باندې کار کړی او چې څه ډول کولی شو یو پروډکټ په علي بابا پلیټ فارم یا ویب سایټ کې سرچ کو ځان ته پیدا کو. نو پروډکټ څخه هدف همدغه اجناس دي، که هغه د هر کټګوري اوسي، که هغه ساعت وي، که هغه لباسونه وي، که هغه موټرسایکل وي، که هغه موبایلونه وي او مختلف ماشینریز وي. یعنی هر هغه څه چې تاسې غواړئ نو هغه جنسونو ته په مجموع کې پروډکټس ویل کېږي او پروډکټس تاسې کولی شي وسایل او جنسونه دلته ځان ته پیدا کوي. خو دلته موږ سره یو بله خبره د مینوفیکچررز په نوم باندې ده. کله چې زه دلته غواړم یو پروډکټ سرچ کړم نو په علي بابا کې ما په تیرو کلاسونو کې تاته ویلی و چې یو مینوفیکچررز کمپنیانې دي، فیکټوریانې دي، فابریکې دي چې هغوی خپل هغه جنس تولیدوي. فرض کړه زه غواړم دلته سرچ کړم کلوز. ګورئ زه به راشم فقط کلوز به ورته ووهم کلوز او دا به زه سرچ کړم. ګورئ ما ته مختلف ټوکر یا کلوز یا لباسونه او رختونه دغه شیونه ټول راته راوړي. اوس لکه هدف دلته دا دی موږ څه ډول کولی شو چې دغه جنسونه په ارزانه واخلو. ارزانه خو موږ ته معمولا هغه پرېوځي څوک چې تولیدوي. نو د یو خو دا شرکتونه وي چې د هغوی خپله په چین کې دي او ځي فیکټوریانو ته، فابریکو ته او له هغوی څخه مختلف جنسونه اخلي او خپله شرکت لري او دلته علي بابا کې بیا اعلان ته ږدي او له دې ځایه خرڅوي. خو موږ که له دې شرکتونو څخه دا جنسونه واخلو موږ ته نسبت هغه فابریکې ته چې هغوی خپله تولیدوي قیمت یې راکوي. نو موږ معمولا که چېرته غواړو چې یو جنس واخلو او از هول سیل یې واخلو، عمده یې واخلو، نو کوشش دا وکړئ چې خپله د فابریکې څخه یې واخلئ، د نورو شرکتونو نه یې مه اخلئ ځکه فابریکه ارزانه راځي تاسو ته او نور شرکتونه تاسو ته قیمت راځي. ګورئ زه مینوفیکچررز باندې کلیک کوم. اوس دلته ما ته ټول هغه کمپنیانې راځي یا هغه فیکټوریانې راځي چې دوی خپله تولید کوي.
یعنی یو جنس دوی خپله تولیدوي او د هر کمپنۍ مکمل جزئیات او انفارمیشن هم موجود دی. فرض که موبایل دی، صحیح ده، دغه موبایلونه دي، پوښونه دي، البته دا د موبایل مختلف پوښونه دي، دغه کمپنۍ تولیدوي او دغه خپله کمپنۍ ده. لکه دا که ته د یو عام شرکت نه واخلې او د دې کمپنۍ یعنې چې خپله یې تولیدوي دیو نه یې وانخلې، هغه یې نسبت دې ته ورته قیمته درکوي. دا دانه د 25 افغانیو څخه تر 21 افغانیو درکوي. که ته د بل شرکت نه واخلې چې هغه شرکت راغلی له دې نه اخیستی او بیا په علي بابا کې خپله خرڅوي، هغه ممکن په 15 افغانۍ 50 افغانۍ در باندې خرڅ کړي. نو زه بېرته راځم دلته علي بابا ته له دې څخه وروسته بیا هم مینوفیکچرر باندې بحث کوو چې مینوفیکچرر کمپنیانې څه ډول پیدا کړو. مثلا زه راځم دلته موبایل سرچ کوم، صحیح ده، زه به اول راشم دلته مینوفیکچررز ته، یعنې هغه فابریکې چې دوی خپله تولید لري، او تر دې وروسته ورته لیکم چې موبایل او بیا ورته سرچ کوم. ګورې دا ما ورته سرچ کړه، لږ به ورته صبر وکړو تر څو موږ ته کمپنیانې پیدا کړي، کمپنیانې مشخص کړي چې هغوی موبایل تولیدوي په چین کې. ګورې دوستانو، موږ ته کمپنیانې پیدا کړلې. معمولا د کوم کمپنیانې چې الکترونیک وسایل جوړوي هغه ساعتونه هم دي، لکه لاندې بری شو، فرض که دغه کمپنۍ دی دغه ډول ساعتونه جوړوي، همدا ډول لاندې راځو زموږ موبایلونه په کار دی، نو لاندې بری شو. ګورې دغه کمپنۍ ده او ویریفاید کسټمر مینوفیکچرر دی، یعنې تولیدي کمپنۍ ده، دغه ډول موبایلونه دوی جوړوي او دغه د فکټوري عکسونه دي. ګورې دلته کولی شي چې فکټوري هم چک کړئ. انشاءالله راتلونکي درسونو کې به په دې هم بحث کوو چې څه ډول یو فکټوري موږ مکمل بررسي کوو، ګورو چې په کوم پوزیشن کې دی. ګورې دا عکسونه دي، همدا ډول لاندې بری شو. ګورې دا بله کمپنۍ ده او دا هم چینایي کمپنۍ ده، ویریفاید کمپنۍ ده، دغه موبایلونه تولیدوي او مختلف کالرز کې دي او مختلف انفارمیشن 4G پکې کار کوي او هاټ سپاټ کار کوي او مټیریال چې د ټول مکمل جزئیات دلته ورکړي. چې لا راتلونکي درسونو کې پر دې هم بحث کوو. لکه مختلف کمپنیانې موږ ته دغلته شو شلې چې هغوی موبایلونه جوړوي، خپله تولیدي فابریکې دي د موبایل د جوړولو. لکه دیونه چې تاسې اوس یو موبایل اخلئ، تاسې ته په ارزانه درکوي، پر ځای د دې چې تاسې د یو بل شرکت نه واخلئ، چې د بل شرکت نه تاسې واخلئ نو هغوی ممکن تاسې ته قیمته درکړي. نو کله چې تاسې جنسونه په علي بابا کې اخلئ، کوشش ډېر دا کوئ چې خپله تولیدي فابریکو نه یې واخلئ، هغوی ډېر په ارزانه قیمت تاسې ته درکوي. نو دا هم زمونږ وو د مینوفیکچرر په اړه یو څو خبرې. موږ هم پروډکټس وپېژندو، هم مینوفیکچررز کمپنۍ پیدا کول باندې هم پوه شولو چې څه ډول یو جنس د یو داسې فابریکې څخه واخلو چې د هغوی خپل تولید وي. بله مسله دلته موږ سره ریجنل سپلایرز دي. د ریجنل سپلایرز څخه هدف دا دی، مثلا زه اوس په افغانستان کې یم، زه غواړم چې یو ماشین واخلم یا یو عکس ورته ورکوم چې هغه یو پروډکټ ده او زه غواړم دا پروډکټ واخلم، خو د ریجنل سپلایرز څخه واخلم. ریجنل سپلایرز څخه هدف دا دی، مثلا زه افغانستان کې زما څنګ کې چې کوم هیوادونه دي، که چېرته د هغوی کومه کمپنۍ په دې ویبسایټ کې وي نو زه د هغوی څخه خرید کوم. ګورې زه راځم ایمیج سرچ ته او اپلوډ کوم یو ایمیج ورته، زه غواړم چې دغه یو جامو ماشین واخلم، دا اوپن کوم او لږ ورته صبر کوم تر څو سرچ شي. ګورئ ما ته هماغه ماشین پیدا کړ چې مختلف کمپنیانې دي دغه ماشین څنګه کوي، تولیدوي یې. خو خبره دا ده زه دا ماشین غواړم. ګورئ دا ماشین د چین تولید ده، همدا ډول دا هم چین ده، دا هم د چین تولید ده. لکه څرنګه چې تېر درس کې ما تاسو ته ویلي چې اکثریت کمپنیانې په دغه ویبسایټ کې چینایي دي. دا د یوکای کمپنۍ ده، دا ماشیني تولید ده، یعنې مختلف هېواد. خو دا خو ما سره زموږ ریجنل کې تقریبا نه راځي، نو زه داسې یو هېواد څخه غواړم خریداري وکړم چې افغانستان سره همسرحده وي. اگر چې ریجنل کې چین هم راځي او تایوان هم راځي، انډیا هم راځي، ولې زما هدف دا دی چې پاکستان یا تاجکستان، ازبکستان له دوی ځای څخه زه یو ریجنل کمپنۍ پیدا کړم او له دوی څخه خریداري وکړم. او که چېرته په علي بابا ویبسایټ کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان یا پاکستان کمپنۍ واوسېږي نو موږ ته یې راخلي، او که چېرته ونه اوسېږي بیا نه راخلي. نو زه اوس راځم، اوس چون دغه پاکستان یې ځکه موږ ته پورته کړی نه دی چې پاکستان شاید دغه ډول جنس تولید ونه لري، او که چېرته تولید هم ولري نو هغه فابریکه به دلته
په علي بابا کې فعالیت نه کوي ځکه موږ ته راوانه اخیسته. خو زه بیا هم راځم دلته علي بابا مین انټرفیس ته راځم. دلته زه فرض که کلوز ورته وهم ځکه د ټوکر ډیر پاکستان تولیدوي زمونږ په دې ګاونډیو هیوادونو کې. زه کلوز ورته وهم له دې څخه وروسته دا سرچ کوم. ګورې دا کلوز ما سرچ کړم نو زه به لاندې راشم. دلته ګورې چین هم دغه تولید ډیر زیات لري. خو زه وایم چې یاره نه زما ټوکر یا رخت په کار دی خو زه د اوریجنل سپلایر په لټه کې یم. نو دلته راځم ورته انتخابوم چې اوریجنل سپلایز په دې معنا زه د یو داسې کمپنۍ څخه خرید کوم چې زما هیواد ته نږدې واوسیږي نږدې سپلایر وي. نو ګورې دلته یو اس یې واخیسته نه یو اس خو زموږ سره نږدې نه ده نو موږ به راشو بیا هم دلته باید پاکستان پیدا کړو. بنګلادیش د ګورې دلته دا پاکستان ده. پاکستان همدا ډول راځو لاندې ګورې بیا هم پاکستان. نو تاسو ته خو معلومیږي چې تاسو اوریجنل یا همسرحد کم هیواد دی. نو به د اوریجنل سپلای ارس په ترو باندې کولای شي هغه هیواد ځان دلته پیدا کړي. ګورې پاکستان انډیا نو به کولای شي د دې څخه خریداري وکړي. لکه هدف زمونږ دلته د اوریجنل سپلایر څخه یا اوریجنل سپلای څخه هدف دا دی چې موږ یو جنس اخلو خو د یو داسې شرکت یا کمپنۍ څخه اخلو چې هغه زمونږ سره نږدې اوسیږي اوریجنل اوسیږي. صحیح ده. نو بیا موږ تاسو کولای شو ګوري دا ما بیا هم سرچ ورکړ اوریجنل سپلای مې ورته انتخاب کړ. دلته تایوان او چاینا دا خو صحیح دی اوریجنل دی خو ګوري پاکستان موږ سره اوس بیخي نږدې دی. انډیا هم ښه دی. نو په دې طریقه باندې موږ تاسو کولای شو چې اوریجنل سپلایرز ځان ته پیدا کړو او دا جنسونه د داسې یو فیکټوري او یا کمپنۍ څخه واخلو چې هغه زموږ هیواد سره همسرحد اوسیږي تر څو په امپورټ کې زموږ مصرف پې کم راشي. نو دا درې موارد او چې پروډکټس څه ډول سرچ کولای شو. پروډکټس ته ویل کېږي مانیفیکچرر کمپنیان یعنی یو پروډکټ چې خپل یو کمپنۍ تولید کړی وي څه ډول پیدا کولای شو. اوریجنل سپلایرز یا اوریجنل سپلای څه ډول پیدا کولای شو. هغه کمپنیان چې زموږ هیواد سره یا سرحد ولري او یا نږدې اوسیږي چې خرید موږ د هغوی نه وکړو تر څو په امپورټ کې موږ ته ارزانه تمام شي. نو دا درې موارد چې په ټاپ برخه کې دي او مهم موارد نو هیله کوم پر دې باندې پوه شوي یاست یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوس. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم و رحمت الله. زمونږ ستاسې د علي بابا کورس نن دوم درس ده. په دغه درس کې به موږ تاسې پر دې باندې کلاس واخلو چې څه ډول کولای شو په علي بابا کې ویریفاید سپلایر مشخص کو. همدا ډول ټراید اشورنس ته ویل کېږي او ګولډ سپلایر سوانه. په دغه دوه درې مواردو باندې کار کوو. دا پکې ډېر مهم دي ځکه چې تاسې سره فراډ کېدلی نشي که چېرته تاسې دغه درې اپشنونه وپېژنئ او په دغه اصولو باندې مخته لاړ شئ. ګورې زه راځم علي بابا ویب سایټ ته. کله چې علي بابا ته راغلم په دې سرچ کې زه غواړم الکتریک بیک یا برقي بایسیکل سرچ کما. که ستاسې هر یو جنس یا پروډکټ په کار وي تاسې نوم ورته ولیکئ او دوی تاسو ته په زرګونه شرکتونه او مختلف ماډلونه د هغه پروډکټ چې تاسې غواړئ درښکاره کوي په سکرین. خو په هر صورت زه راځم الکتریک بیک دلته سرچ کوم. زه غواړم چې الکتریک بیک یا بایسکل واخلم. ګورئ دا مختلف قسمه بایسکلې دي چې دی ما ته سرچ کړلو. خو خبره دا ده چې موږ دغه لیفت سایډ کې څو خبرې لرو. یو د ټراید اشورنس، بل د ویریفاید سپلایر، ویریفاید پرو سپلایر. دواړه تقریبا یوه خبره ده خو د دوی اعتبار لږ ډېر زیات ده. د ټراید اشورنس څخه هدف دا ده چې که چېرته د یو کمپنۍ څخه موږ خرید کوو او هغه ټراید اشورنس ولري، که چېرته په هغه جنس کې د دغې کمپنۍ په کوالټي کې مشکل وي یا شپمنټ یې په وخت ونه کړي او یا کوم بله ستونزه پکې موجود وي په هغه پروډکټ او په هغه جنس کې، نو که چېرته دا کمپنۍ ټراید اشورنس ولري نو علي بابا چې دی فول پیمنټ تاسو ته ریفنډ کوي. چې تاسو څومره پیسې دغه کمپنۍ ته د علي بابا ویب سایټ په ترو باندې ورکړي وي نو هغه علي بابا تاسو ته بیرته ریفنډ کوي، مکمل یې ریفنډ کوي.
نو تاسو معمولا چې کله جنسونه اخلي پروډکټس اخلي دغه علي بابا څخه نو کوشش وکړئ چې له داسې کمپنیو څخه پروډکټس واخلئ چې هغه ټراید اشورنس ولري تر څو ستاسو هغه پیسې پروټیکټډ وي هغه محفوظ وي ستاسو پیسې که چېرته تاسو دا په نظر کې ونه نیسئ او د یو کمپنۍ څخه خریداري وکړئ ممکن تاسو سره چل او فریب هم پکې وشي دومره خبره دلته ویریفاید سپلایر ده په تیرو کلاسونو کې هم ما تاسو دا خبره واضح کړې چې ویریفاید سپلایر څخه هدف دا ده چې هغه سپلایرز چې د دریم پارټي لخوا یا د دریم نهاد لخوا یا که په مجموع کې تاسو ته وایم خپله د علي بابا لخوا څخه د هغوی کمپنۍ له نږدې څخه کتل شوي واوسي او هغوی ویریفیکیشن ورته ورکړی واوسي یعنی داسې ونه اوسېږي چې دلته د سکرین په مخ یو کمپنۍ جوړ شوی خو فزیکي شتون ونه لري نو د دې لپاره اوس ډېر ضرور ده چې موږ کله خرید کوو داسې نه چې د کوم خیالي شرکت څخه خرید ونه کوو فزیکي به هیڅ شی وجود نه لري او خیالي شرکت به چا جوړ کړی او موږ به ترې خرید کوو او سبا به زموږ پیسې پکې ورکړي نو په دغه اساس باندې تاسو ویریفاید سپلایر به سرچ کوئ او ویریفاید کمپنیو څخه به خریداري کوئ ګورئ اوس لکه دا دغه الکتریک بیک دی بایسکل دی بلکې دغومره قیمت ده خو خبره دا ده دلته لیکلی ده چې ویریفاید یعنی دغه کمپنۍ دغه د کمپنۍ نوم ده ګورئ دا د کمپنۍ نوم دی دا د کمپنۍ نوم ده او دا ویریفاید دی ګورئ چیک ورته لګېدلی او ویریفاید په دې معنا باندې چې دا د علي بابا لخوا څخه ویریفای شوی دی تایید شوی کمپنۍ ده یعنی دا دروغ نه ده دا واقعیت دی دی هغه پرفارمنس دی ګولډ سپلایر دی چین کې دی 9 کاله د فعالیت کیږي او دی هغه جنرال اوورویو ده ګورئ چې دا پروډکټ کوالټي چې دی 4.6 ده آن ټایم شپمنټ 4.7 ده سپلایر سرویس 5 ده یعنی ډیر زیات ښه دی یعنی قابل د اعتبار ده خو کله هم چې تاسو غواړئ خرید وکړئ لومړی به پروډکټ سرچ کړئ او د پروډکټ د سرچ څخه وروسته تاسو به ورته دا چیک آن کړئ ټراید اشورنس چیک به ورته آن کړئ ګورئ دا چیک آن شو اوس دلته ماته ټول هغه کمپنۍ ښیي چې هغه ټراید اشورنس ولري خو د هغې تر څنګ زه ورته وایم ټراید اشورنس تر څنګ باید ویریفای شوی هم واوسېږي نو دا چیک هم ورته آن کوم اوس دلته په سرچ کې ماته ټول هغه کمپنۍ ښیي چې هغه هم ویریفای شوی واوسېږي او هم ټراید اشورنس ولري ګورئ اوس لکه دا کمپنۍ د ټراید اشورنس هم لري او ویریفای شوی هم ده که زه د دوی سره خبرې وکړم او جنس ترې نه واخلم نو په دیو کې مشکل نشته ده ګورئ دغه بل الکتریک دا البته دا هم تقریبا الکتریک موټرسایکل ده بایسکل نه ده دا الکتریک موټرسایکل ده دغومره قیمت ده منیمم آرډر په دې معنا چې د 2 کارټنز یعنی دا خو چې کله تاسو خرید کوئ او تاسو ته شپمنټ کیږي نو دا په کارتن کې بسته‌بندي به تاسو بدلته کوئ نو 2 کارتن یعنی 2 دانې منیمم آرډر دی ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې منیمم آرډر په څه معنا باندې دی MOQ یعنی هماغه کمترین رقم چې دوی خرڅوي هغه 2 دانې دي دلته لیکلی 7 سولډ په دې معنا چې 7 دانې دوی خرڅ کړي دي ویریفاید کمپنۍ ده او د هغه پرفارمنس د 7 ایرز کېږي چې علي بابا کې فعالیت لري کار کوي چینایي سپلایر دی چینایي کمپنۍ ده او د اوورویو ده لکه هدف دلته زموږ دا و چې موږ کله خرید کوو موږ به له داسې کمپنیو څخه خرید کوو چې هغه ټراید اشورنس ولري او ویریفاید وي یا ویریفاید پرو وي چې بیخي اعتبار یې څنګه زیات واوسېږي نو تاسو کتلی شئ دلته ډېر زیات کمپنیانې موږ ته شو کوي ګورئ فرض کړه دا یو کمپنۍ ده او دغه الکتریک بیک ده قیمت یې له $315 څخه تر $395 پورې ده منیمم آرډر چې دی تاسو کولی شئ چې 7 دانې پورې هم له دوی څخه خرید وکړئ او 2 دانې تر اوسه خرڅې کړي دي دغه کمپنۍ ده ویریفاید کمپنۍ ده دی هم پرفارمنس دی چې 14 ایرز د دې علي بابا کې د کار کېږي چینایي سپلایر ده او اوورویو هم ډېر ښه دی یعنې تقریبا ټول 15 دي نو دا ټول هغه خبرې دي چې کله تاسو یو پروډکټ اخلئ باید دا په نظر کې ونیسئ داسې نه شي چې د کوم هوایي شرکت څخه خرید ونه کړئ بیا به سبا له جنجال سره مخ استئ
کله هم چې تاسې یو پروډکټ سرچ کړلو او له هغې څخه وروسته کمپنۍ مو پیدا کړله، نو کولی شئ دلته فقط چټ نو لیکلی دی، مستقیما خبرو دپاره ورسره چټ وکړئ. د خپل پروډکټس په اړه چې کومه پوښتنه لرئ، جزئیات غواړئ، قیمت دپاره ورسره نیګوشیشن کوئ، نو تاسې مستقیما راشئ چټ ته او دلته چټ نو باندې کلیک وکړئ. چې کله مو چټ نو باندې کلیک وکړه، ګورئ مستقیما یې موږ د چټ دپاره موږ ته یو کوچنی وینډو خلاص کړه. دلته موږ کولی شو چې له همدغې کمپنۍ سره خبرې اترې وکړو، خپل سلام ورته ولیږو، له هغې څخه وروسته د دغه پروډکټ په اړه باندې په تفصیل سره له دوی سره خبرې وکړو او بالاخره توافق ته ورسېږو او له دوی څخه د پیمنټ لینک واخلو او بیا ورته پیمنټ وکړو. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس چې په څه ډول کولی شو په علي بابا ویب سایټ کې پروډکټ سرچ کو او له هغې څخه وروسته ویریفاید کمپنۍ څه ډول پیدا کو، ګولډ سپلایر یا د کمپنیو پرفارمنس باید څنګه وپېژنو او همدا ډول ټراید اشورنس باید ولري چې د کومې کمپنیو څخه موږ خرید کوو. ګورئ دغه ګولډ سپلایر چې دی دا معمولا هغه کمپنیانو ته ورکول کېږي چې دوی د دغې ګولډ سپلایر دپاره پیمنټ کوي. لکه کال کې فکر کوم $10,000 علي بابا اخلي، له هغې څخه وروسته د ګولډ سپلایر دغه چک ورته ورکوي. نو دغه دوه درې خبرې چې تاسې کله هم پروډکټس اخلئ په نظر کې ونیسئ او تر هغې وروسته تاسې پروډکټ واخلئ، انشاءالله چې له هېڅ ډول ستونزې سره به مخ نه شئ. دا زموږ د نن ورځې کلاس، انشاءالله په راتلونکي کې به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاد چې د نن ورځې درس په علي بابا کې پر دې باندې ده چې څه ډول موږ تاسې د سپلایر سره کمیونیکیشن ترسره کړو. How to communicate with suppliers. سپلایر سره موږ تاسې په کوم انداز باندې خبرې وکړو، په کوم انداز باندې کمیونیکیشن وکړو تر څو یوې نتیجې ته ورسېږو. ګورئ کله چې موږ په علي بابا ویب سایټ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړه، د هغې څخه وروسته دویم کار چې موږ ترسره کوو هغه دا ده چې موږ پروډکټ سورسینګ کوو. کوم جنس یا کومه وسیله چې زموږ په کار وي هغه موږ په علي بابا کې سرچ کوو. دا چې په کومه طریقه سرچ کولی شو هغه په تېرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته تشریح کړی ده. فرض که اکاونټ مې جوړ کړه، د اکاونټ د جوړېدو څخه وروسته په علي بابا کې مو پروډکټ سورسینګ وکړه، کم جنس یا کوم وسیله که هغه هر څه اوسېږي هغه مو پیدا کړه. په دوم قدم کې چې دا موږ تاسې انیشل کمیونیکیشن ته ضرورت لرو. په دې معنا باندې چې اکاونټ مو جوړ شو، جنس مې پیدا کړ او د جنس تر څنګ یو با اعتماد او با اعتباره سپلایر مې هم پیدا کړ. دا چې با اعتماد او با اعتباره سپلایر څه ډول پیدا کړو هغه ما تاسو ته مخکې درسونو کې هم تشریح کړی دی چې هغه ویریفاید سپلایر واوسي، ټراید اشورنس ولري او همدا ډول هغې کمپنۍ ټول پروفایل موږ چک کړو. هغې نه وروسته موږ هغه من حیث د یو با اعتباره او با اعتماده سپلایر ځان ته انتخابولی شو. خیر کله چې مو دغه کارونه ترسره کړل، بل کار چې باید موږ وکړو هغه دا ده چې انیشل کمیونیکیشن ده، چې باید د هغه سپلایر سره موږ تاسې خبرې وکړو. خو دا خبرې باید په کوم انداز کې موږ تاسې وکړو، په کومه طریقه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړو، په کومه طریقه موږ تاسې دغه کانورسیشن له دوی سره شروع کړو او ادامه ورکړو. ګورئ د انیشل کمیونیکیشن دپاره یعنې کله چې تاسې ټولې مرحلې ترسره کړلې نو او په دغې مرحلې ته ورسېدلی چې تاسې باید اوس ورسره خبرې وکړئ، نو تاسو د خبرو دپاره یو ایمیل ولیکئ، یو پروفیشنل ایمیل ولیکئ. داسې یو ایمیل ولیکئ چې په هغې کې لومړی ځان معرفي کړئ او په دوم قدم کې مو چې ځان معرفي کړه، خپل کاروبار، خپل بزنس دغه کمپنۍ والا ته یا دغه سپلایر ته وروپېژنئ چې زه فلانکي یم او زه په دغه هیواد کې دغه ډول بزنس او کاروبار لرم. صحیح ده؟
د ځان د معرفت څخه وروسته هغه کوم پروډکټ چې تاسې مشخص کړی دی هغه پروډکټ ورته نوم یې ورته واخلئ، د هغې د قیمت په اړه پوښتنه وکړئ، د هغې د منیمم آرډر کوانټیټي یا MOQ په اړه باندې پوښتنه ورځنې وکړئ، لیډ ټایم په اړه پوښتنه وکړئ او شپینګ اپشنز ورنه پوښتنه وکړئ چې دوی کوم شپینګ اپشنز لري. ګورئ پروډکټ پرایس پوښتنه چې کوو دا خو واضح خبره ده چې دغه جنس قیمت پوښتنه کوو چې دوی موږ ته په کوم قیمت باندې حسابوي. MOQ خو ما تاسو ته مخکې تشریح کړی دی چې منیمم آرډر کوانټیټي د دې څو دانې دی، تر څو دانې پورې هماغه ټیټترین څو دانې دي چې دوی خرڅوي او چې د هغې څخه به نور ټیټ دوی ونه خرڅوي، 1 دی 2 دی 10 دی 100 دی 1000 دی څومره ده. لیډ ټایم پوښتنه وکړئ. لیډ ټایم خو دې ته ویل کېږي چې کله موږ تاسو یو جنس اخلو د علي بابا د یو سپلایر څخه نو هغې څخه د لیډ ټایم پوښتنه ځکه کوو چې په څومره وخت کې دغه جنس موږ ته آماده کوي. فرض که ما په علي بابا کې یو سپلایر ته د 1000 دانې تلیفونونو یا 1000 موبایلونو آرډر ورکړه، صحیح ده، خو زه باید له مخکې نه د دې نه پوښتنه وکړم چې د دې لیډ ټایم څومره ده، یعنې په څومره وخت کې دا موږ ته آماده کولی شي. لیډ ټایم یعنې تر هغه مودې ته ویل کېږي چې ستاسې جنس تاسو ته په هغه کمپنۍ کې آماده کېږي، هغه 10 ورځې 20 ورځې 15 ورځې دومره وخت ممکن ونیسي. او لیډ ټایم ډیلیوري چې دی بیا دې ته ویل کېږي چې فرض که دغه 1000 موبایلونه چې ما په علي بابا کې یو سپلایر ته آرډر کړی دی هغه په 10 ورځو کې راته آماده کوي او ډیلیوري هم یې په 10 ورځې یا 15 ورځې ډیلیوري نیسي، نو ټوټل 15 ورځې کېږي. نو بیا هغوی ته وایي چې لیډ ټایم ډیلیوري دومره ورځې، یعنې هم لیډ ټایم چې دا جنس درته په فابریکه کې موږ تولیدوو او هم یې چې تر تا رسوو دا دواړه بیا په بلک کې نیسي. که یوازې لیډ ټایم نو یوازې د جنس تولید خبره ده چې فابریکه کې تولیدوي او تا ته آماده کوي، انتقال د خپل کار ده. او شپینګ اپشنز ځکه ضرور دی چې باید موږ تاسو ترې پوښتنه وکړو چې دوی کوم اپشنونه لري. ما تاسو ته هغه ټرمینالوژي کې ډېر اپشنونه ویلي وو، هره کمپنۍ چې دی ځانته مشخص اپشنونه لري د شپینګ دپاره، نو دا خبره هم باید تاسو ورسره له مخکې نه مطرح کړئ. بله مسله هم کسټومایزیشن دی. کسټومایزیشن په دې معنا باندې دی چې تاسو په علي بابا کې کله آرډر ورکوئ نو له مخکې نه د سپلایر سره وغږیږي چې دا دوی کسټومایزیشن مني نه مني، که مني تاسو څه تغییرات غواړئ چې په یو جنس کې راولئ نو دا ټول ورته مکمل څنګه کوي مشخص یې کړئ. او بیا چې کله په دغه ترتیب مو ایمیل برابر کړه، زه اوس عمل ایمیل هم تاسو ته ښیم، نو دا ایمیل بیا ور ولېږئ او د ایمیل د لېږلو څخه وروسته دوی ورته منتظر شئ چې څه ځواب ورکړئ. چې کله یې ځواب راغی په دقیق ډول یې مطالعه کړئ او هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې آرډر پلیس کړئ، آرډر ورته ورکړئ. ګورې زه علي بابا ته راځم، دا خبرې ډېرې ځکه ما شفاهي بڼه باندې وکړلې، دا هغه مهم معلومات او خبرې وي چې تاسو باید د یو سپلایر سره د خبرو کولو پر مهال په نظر کې ولرئ. ګورې زه راځم فرض که علي بابا ته، صحیح دی، زه به علي بابا ته راشم، دا علي بابا ویب سایټ دی، ما له مخکې نه اکاونټ جوړ کړی دی، ګورې د ممتاز په نوم زه ساین ان یم. فرض که زه یو پروډکټ سورس کوم، یو پروډکټ زما په کار دی، زه راځم دلته دا پروډکټ لټوم، ګورم چې دا که فرض که دغه یو پروډکټ دی، دا پروډکټ زما په کار ده، نو چې کله مې کلیک پې وکړه د دې پروډکټ په اړه باندې مکمل معلومات دلته شته. اول خو دا دی چې دا پروډکټ دغه کمپنۍ فری مارکیټ لیمیټډ په نوم باندې کمپنۍ دی، ویریفاید کمپنۍ ده، 3 ایئرز د کار کېږي په دغه علي بابا ویب سایټ کې، چینایي کمپنۍ ده او دغه د پروډکټ ویډیو ده، مکمل ویډیو یې درته شو کوي دلته چې دغه ویډیو ده همدا ډول دی، عکسونه دي، ګورې مختلف عکسونه تاسو کولی شئ چې دا مکمل دانه په دانه هر څه چیک کوي. خیر چې کله مو دا کار وکړو نو لاندې راشئ، دلته ګورئ کې اټرابیوټس لیکلی دی، نمبر آف پیسز 14 دی، شو مور تاسو وایي د دې هغه ټول مکمل جزئیات دلته لیکل شوی چې نمبر آف پیسز چې د مټیریال چې د پلاستیک مواد پکې استعمال شوی دی او د نور انفارمیشن د پروډکټ نیم دغه شی دی، سایز دغه شی دی، لوګو دا خبره، کالرونه، سمپل سرویس، ګورې د ODM
وړاندې کوي یعنی شپینګ اپشنز کې ټول مکمل جزئیات او معلومات دلته د دې لیکل شوی دی ګوري دا پیکیجینګ اینډ ډیلیوري معلومات لیکل شوی دی نو دا تاسو ټول مکمل وګورئ چې دا کار مو کدا مو کده د قیمتونه دي دیو څه خطرنه نه وی کارټنه پورې سلو خطر سلو زونه نه وی کارټنه پورې د قیمت دی لکه هر څومره چې تعداد زیات اخلي قیمت تاسو ارزانه کوي خو فرض کړه کمپنی دا ما مشخص کړه پروډکټ مشخص شو فرض کړه دا کمپنی ویریفاید دی زه ورته معیار دا کمپنی با اعتبار دی صحیح دی کسټمایزیشن پر انفارمیشن غواړي دی کسټمایزیشن انفارمیشن دی صحیح ده لکه قیمتونو کې فرق راځي چې کله کسټمایزیشن کوي قیمتونو کې فرق راځي خو اوس راځم دغه د دغه کمپنی یو عمومي ریویو ګورم په دې معنی باندې چې دغه کمپنی verified satisfaction سوره د کسٹمرز 4.6 چې ده یعنی سلور پر شپږ تقریبا 15 ته نږدې نو د دې څخه کسٹمران رضایت لري همدا ډول سپلایر سرویسز 4.6 دا همدا ډول on time shipping چې ده 4.4 ده پروډکټ کوالټي هم 15 ته نږدې دی یعنی ډیر ښه دی له هر لحاظه ښه دی په صورت راځم همدغه کمپنۍ څه کوم اوپن کوم تر څو دغه کمپنۍ ویب سایټ ته داخل شم پورې د دې کمپنۍ ویب سایټ ته داخل شوم او تاسو کولای شئ مکمل ویب سایټ دې ځای چک کړئ چې دا کوم پروډکټس وړاندې کوي ګورې دا ټول پروډکټس چې دیو وړاندې کوي او دا ټول پروډکټ دیو جوړوي کمپنی پروفایل ګورې دلته لوستلای شئ خبره زمون کانټاکټ کې ده کانټاکټ یو دا درې ځایونو کې مون کانټاکټ سپلایر چټ نو کانټاکټ سپلایر لرو اوس موږ خبره دا د عمومي کمپنی معلومات دی او ویډیوګانې دی او هغه کوم اسنادونه چې دوی لري دا غي په اړه معلومات درکې دا ټول مکمل تاسو کولای شئ چې دلته دانه په دانه وګورئ او ویل ولې خو په هر صورت اوس موږ اصل خبره دا ده چې پروډکټ موږ ذات مشخص کړی کمپنی مو هم مشخص کړی چې موږ د همدغه کمپنی څخه اخلو اوس خبره دا ده چې دیو د سړول وس موږ دیو سره انیشل کمیونیکیشن او یا خبرې ورسره څنګه کو یو خدای د چټ نو باندې کلیک وکړئ مستقیما دلته د چټ د پاره یو باکس استخلاصيږي او تاسو کولای شئ چې ورسره خبرې اترې وکړئ ګوري دغه د دې باش مسعود چې تاسو سره خبرې کې دلته ورته ایمیل ولیکئ کولای شئ ایموجي عکس دا شی نه ورولېږي کوم فایل غواړئ ورولېږي هم کولای شئ همدغه ډول غواړئ دلته میسج ورته ولیکئ میسج هم لیږلی شي یا یو پی ډي اف لیکئ هغه ورسره اټچ کیږي دا هم کولای شي نو دې یوه لاره ده دومره لاره دا ده چې کانټاکټ سپلایر ته تاسو راشئ چې کله کانټاکټ سپلایر مو تاسو خپل میسج او څه غوښتنې او څه مسایل چې دي ټول دلته ورته ولیکئ دا ایمیل به موږ په کومه طریقه لیکو ګورئ زه ورډ پروګرام ته راځم دلته ما اوس لیکل تیار کړی ما تاسو ته مخکې اوس خبرې وکړلې چې تاسو کله کمیونیکیشن لپاره یو سپلایر سره داخليږي او کمیونیکیشن کوي د لومړي ځل لپاره نو تاسو دغه پوښتنې حتما ترې نه وکړئ داسې یو ایمیل ورته ولیکئ اول ورته سبجیکټ کې ولیکئ چې انکوایري اباوت کوم جنس په اړه ته غواړې معلومات واخلې هغه جنس نوم په ویب سایټ کې شته هغه وخت دلته ورته ولیکه او دلته د ډیر سپلایر نه ولیکه د هغه کمپنۍ نوم ولیکه او له هغې څخه وروسته داسې ورته ووایي چې I hope this message finds you well صحیح ده my name is یعنې ځان ورته معرفي کړه چې ته څوک یې my name is فرض کړه ممتاز رحماني یا خپل نوم ورته ووایي چې زه فلان کې یم and I am in the owner of د خپل کمپنۍ نوم ورته ولیکه چې زه فلان کې یم د دغه کمپنۍ رئیس یم یا فاونډر یم مشر یم یا منیجر یم صحیح ده a company specialized in استا کمپنۍ چې کوم بخش کې کار کوي هغه ورته وایي آنلاین سټور د ریټیل د هولسیل د څه ډول بزنس کاروبار دا هغه ورته لږ مشخص کړه دلته ورته ولیکه له دې نه وروسته بیا ورته ووایي چې I am interested in your product هماغه پروډکټ نیم چې دلته لیکلی دلته هم ورته ولیکه چې زه غواړم یا علاقمند یم چې ستاسو دغه پروډکټ واخلم and would like to know more details او لږ نور جزئیاتو ته په دغه برخه کې ضرورت لرم could you please provide information on the following په دې معنا باندې چې تاسو مهرباني
مهرباني وکړئ دغه لاندې معلوماتونه هم ماته راکړئ. پرایس پر یونټ د هر یو دانې قیمت څومره ده، minimum order quantity، lead time for production and delivery چې دا ما مخکې تاسو ته وویلې چې lead time څه ته ویل کېږي او lead time delivery څه ته ویل کېږي. shipping options ورته وغواړئ چې کوم shipping options دي. Additionally, I would like to inquire if customization is possible for this product. آیا کوم customization تاسو باندې زما لوګو زما برانډ تاسو کوئ چې په هغه جنس کې موجود اوسېږي، داسې یا رنګونه یا لوګو یا پیکیجینګ په خپله خوښه غواړئ تاسو، نو دا کار تاسو موږ ته کولی شئ او که نه. Looking forward to your reply and shipping to establish a long-term business relationship. Best regards of خپل نوم لیکئ او کمپنۍ نوم لیکئ. دغسې یو قوي منظم او پروفیشنل ایمیل به تاسو ورته ولیکئ او دا به له دې ځایه کاپي کړئ او بېرته به راشئ او دلته بیا ورته پیسټ کړئ. چې کله مو دلته ورته پیسټ کړه سینډ انکوایري ورته ووهئ، دا ستاسې ایمیل به دوی ته لاړ شي. کله چې ایمیل لاړه دوی هماغه خپل کاري حجم ته په لیدو سره چې دوی څومره وخت لري او ټایم زون پکې مهم دی، نو ټایم دلته د دې یو د چین ممکن ډیر فرق وکړي یا لږ فرق وکړي، نو هغوی هماغه خپل رسمیات ته چې کله داخلیږي تاسو ته ځواب درکوي ستاسو د ټولو معلوماتونو. کله چې تاسو ایمیل ځواب شو یا تاسو ته بیرته په همدغه ځای کې په میسیجونو کې تاسو راشئ، دلته میسیجونه چې کله تاسو راشئ دلته ټول شو کېږي، نو هغه ورته مشخص کړئ. نو هغه چې کله ایمیل د دوی راغی هغه ایمیل تاسو په دقیق ډول باندې مطالعه کې وګورئ که کوم ځای کې لانګویج بیریر موجود اوسېږي، داسې خبرې هغوی لیکلي وي چې تاسو پرې پوه شوي ناست دی، نو هغه ورسره واضح کړئ او واضحاً ورته ووایئ چې ستاسو په لیکلو کې په دغه موضوع باندې زه پوه نه شوم او د وضاحت څخه وروسته چې 100% ته مطمئنه شلې نو بیا کولی شئ چې آرډر څنګه کې آرډر ورته ورکړئ او بیا به تاسو ته جنسونه انتقال شي ستاسو تر ادرسه پورې. نو په دې هیله یم چې له دغه درس نه مو یو څه برداشت کړي واوسېږي. دا قدم په قدم ټول موضوعات ما تاسو ته تشریح کړل چې څه ډول موږ تاسو د یو سپلایر سره کمیونیکیشن دپاره اقدام وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. نن زموږ د علي بابا د درس 10م کلاس ته او په دغه نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو په اکاونټ سیټینګ باندې خبرې وکړو. ګورئ کله چې موږ تاسو په علي بابا ویب سایټ کې ځان ته اکاونټ جوړوو او خپل اکاونټ ویریفای کوو چې زموږ جیمیل ته یو OTP کوډ راځي او د هغې څخه وروسته کوډ موږ خپل علي بابا ویب سایټ کې پیسټ کوو او زموږ اکاونټ ویریفای کېږي. چې دغه د اکاونټ جوړولو طریقه مخکې ما تاسو ته ښودلې وه. د اکاونټ جوړولو څخه وروسته ځینې نور سیټینګونه هم ضرورت دي چې موږ او تاسې باید خپل اکاونټ کې وکړو. ګورئ زه اوس دغه علي بابا په ویب سایټ کې یم او د ممتاز رحماني په نوم ساین ان شوی یم، خو دغه زما اکاونټ هم لا مکمل شوی نه ده. د دې د خاطره چې موږ خپل اکاونټ مکمل کړو نو راځو اکاونټ ته دې کې ځینې سیټینګونه دي یا ځینې معلوماتونه دي چې هغه باید موږ او تاسې دغلته اضافه کړو او دغه معلوماتونو اضافه کول ځکه ضرور دي چې کله سپلایر د موږ تاسې سپلایر سره کمیونیکیشن کوو، خبرې کوو یا څه آرډر ورکوو، جنسونه ورته ورداخلو، نو هغوی یو ځل حتما زموږ پروفایل ته ځي او زموږ پروفایل ویني چې زموږ په پروفایل کې د کوم معلومات دي په هغې ټولو باندې ځان پوهه کوي. چې فرض کړه زموږ د کمپنۍ انفارمیشن هلته وي، زموږ کانټاکټ انفارمیشن هلته وي، همدا ډول څلور جزئیات چې هلته موږ ته اجازه ده چې ویې لیکو، هغه ټول موږ تاسې هغه تکمیلوو، مکمل کوو چې سپلایرانو ته اسانه شي چې موږ په بشپړه معنا باندې وپېژني او بل موږ مسلکي ښکارو په دغه کار سره. یعنې سپلایر چې کله وګوري زموږ پروفایل پیاوړی دی، ښه دی، نو هغوی پر موږ باندې ډېر اعتماد کوي. لکه څنګه چې موږ تاسې علي بابا نه خریداري کله کوو نو ویریفاید سپلایر پسې ګرځو او ټراید اشورنس پسې ګرځو. همدا ډول دوی هم چې کله زموږ پروفایل څومره پروفیشنل واوسېږي نو دوی هم پر موږ باندې ډېر اعتماد کوي. ګورئ زموږ دغه اکاونټ ته چې کله راغلو دلته یې موږ ته لیکلی چې یور ممبر آی ډي، دا په علي بابا کې زما ممبر آی ډي ده او دغه زما ایمیل ادرس ده. که چېرته دغه ایمیل چینجول غواړئ نو چینج ایمیل باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ چې دغه خپل ایمیل هم بدل کړئ.
او همدا ډول لینکډ او یا موبایل نمبر هم تاسو کولای شئ چې دلته اضافه کړئ. کله هم چې دغه انفارمیشن دغه جزئیات موږ دلته تکمیل کولای شو چې دلته خپل عکس هم اپلوډ کړو. خو د عکس په اپلوډ کې تاسو کوشش وکړئ چې داسې یو پروفیشنل او رسمي عکس ورته اپلوډ کړئ چې تر څو هغه ستاسو تاثیر د پروفایل نور هم زیات شي. دغه معلومات چې اضافه شو تاسو مې پروفایل باندې کلیک وکړئ. دلته څلور جزئیات دي او څلور معلوماتونه دي چې موږ تاسو باید اضافه کړو او ضرور ده که اضافه یې نکړو کومه خبره نه ده، خو که اضافه یې کړو دا نو بیخي موږ دپاره ښه ده چې په هغه کې دا انفارمیشن دا ګورئ د ممتاز رحماني په نوم اکاونټ دی افغانستان او دا ایمیل ادرس ده او په دغه joinalibaba.com 2025 کال کې دا اکاونټ جوړ شوی او دلته ګورئ زموږ کانټاکټ انفارمیشن غواړي. ګورئ دا زما ایمیل ادرس دی، الټرنیټیو ایمیل هم ما ورکړی که چېرته کله کوم سپلایر ما سره کانټاکټ کول غواړي او زما دغه ایمیل بند اوسیږي او د لاسرسي وړ ونه اوسیږي نو په دغه صورت کې به دا دوم ایمیل مې ورکړی از الټرنیټیو ایمیل چې دا زما دوم ایمیل د دې ته کولی شي چې ایمیل وکړئ. سوشل لینک هم کولی شي چې ورکړئ لکه فیسبوک شو او یا نور سوشل پلیټفارمونه چې کوم دي د هغوی لیکونه هم ورکولی شي. ټلیفون، موبایل نمبر، فاکس نمبر دا هر څه اضافه کولی شو. یو خبرې ته مو پام وي کله هم چې موږ تاسې غواړو دغه یو فیلم یو برخه کې یو پارټ کې ایډیټ وکړو نو دلته ایډیټ باندې کلیک کوو او د هغې څخه وروسته یو او ټي پي زموږ جیمیل ته ځي هغه او ټي پي موږ کاپي کوو دلته پیسټ کوو. نو کله هم چې موږ ته او ټي پي زموږ جیمیل ته راغی هغه اخلو او دلته پیسټ کوو سبمیټ کوو د هغې څخه وروسته موږ ته د لیکلو اجازه راکوي. د کانټاکټ انفارمیشن څخه وروسته کمپني انفارمیشن ده چې دا ډېر زیات ضرور ده ځکه کله چې سپلایر څخه موږ تاسو خرید کوو نو هغوی زموږ پروفایل ته چې راشي زموږ د کمپنۍ په اړه ټول معلومات ورسره باید موجود وي لکه کمپني نیم زموږ د کمپنۍ نوم څه ده او year established په کوم کال کې تاسیس شوی دی، کوم رسمي ویب سایټ لرو نه لرو، زموږ بزنس ټایپ څه دی، هول سیل دی، آنلاین دی، ریټایل دی، څه ډول بزنس ده، ټوټل نمبر اف امپلایز موږ سره څو نفره دي، ټیکس انفارمیشن هم دا ډول، پلیټفارمز فار سیلینګ. د دې څخه هدف دا ده چې کوم پلیټفارمونو باندې موږ تاسې دغه کوم پروډکټ چې د الیبابا نه اخلو بیرته یې چېرته خرڅوو، ای بی کې خرڅوو، امازون کې خرڅوو، که کوم لوکل مارکیټ کې خرڅوو، یعنې دغه انفارمیشن ورته دلته اضافه کوو. مین پروډکټس کوم پروډکټس دي چې موږ د هغې کاروبار کوو، رجسټرډ اډرس آیا په افغانستان کې زموږ اډرس شته نشته، رجسټر شوی دی او که نه دی شوی، اپریشنل ایریا کوم ځای کې زموږ کاروبار ده لکه دا انفارمیشن ټول ورته اضافه کوو. او دا هم سورسینګ انفارمیشن غواړي، انوال پرچیسینګ ولیوم ده او پرایمري سورسینګ پرپوز لکه دا انفارمیشن هم تاسې ایډیټ ووایي او دا هم مکمل ورته په منظم شکل ډک کوي او ور اضافه یې کوي. لکه څنګه چې مې مخکې ویلې د دغې معلوماتونو د اضافه کولو ښه والی په دې کې دی چې موږ تاسې یو پروفیشنل بزنسمین معرفي کوي او موږ تاسې سپلایرانو ته چې دی داسې شخص معرفي کېږو چې موږ کاروباري هستو او په دغه فیلډ کې موږ اکسپیرینس لرو او پروفیشنل پروفایل چې هغوی وګوري اعتماد هم په موږ زیات کوي. نو دا د اکاونټ جوړولو څخه وروسته دغه سیټینګونه تاسې کوشش وکړئ چې ترسره کړئ او په معیاري او منظم شکل باندې دغه ټول معلوماتونه ورته اضافه کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د نن ورځې کلاس چې دی په الیبابا کې دغه د الیبابا څخه د جنسونو خریداري کول یا په مجموع کې هماغه سایکل باندې خبرې کوو او یو څو مهمې خبرې چې باید چې کله هم موږ په الیبابا کې کار کوو د دې څخه جنسونه اخلو از بایر هستو یا از سیلر هستو نو دا خبرې ضرور دي چې باید موږ تاسې پې پوه شو. اول خو د الیبابا څخه د پروډکټس د اخیستلو سایکل داسې دی چې په لومړي قدم کې موږ په الیبابا کې ځان ته یو اکاونټ جوړوو او خپل د اکاونټ سیټینګ کوو. دا چې څه ډول دا کار کولی شو مخکې درسونو کې تشریح شوی ده. کله مو چې اکاونټ جوړ کړ د اکاونټ د جوړولو څخه وروسته موږ تاسې پروډکټ سورسینګ کوو، پروډکټ سرچینګ کوو چې کوم پروډکټ زموږ په کار یې هغه پروډکټ موږ تاسې سرچ کوو چې مختلفې طریقې لري. د نوم په واسطه یې سرچ کولی شو، د عکس په واسطه یې سرچ کولی شو او دا ټول طریقې ما تاسې ته مخکې ښودلې. په درېیمه مرحله کې چې کله دغه کار وشو پروډکټ موږ ځان ته پیدا کړه بیا کانټاکټ ټو سپلایر ده.
دغه کم کمپنۍ چې دغه پروډکټ تولیدوي د هغه کمپنۍ سره موږ تاسې مذاکرې ته ورداخلېږو، خبرې اترې کوو او د جنس په اړه باندې ځان پوهوو. کله چې دغه کار هم ترسره شو، څلورم قدم چې دی هغه د پیمنټ مسله ده. یعنی پروډکټ سورسینګ اکاونټ مو جوړ کړ، پروډکټ سرچینګ یا سورسینګ مو وکړ، له هغې څخه وروسته کانټاکټ سپلایر مو شو او هغې سره هم یو توافق ته ورسېدلې. نو څلورمه مرحله بیا د پیمنټ مرحله ده. ګورئ ملګرو، کله هم چې تاسې په علي بابا کې پیمنټ کوئ، نو که چېرته سپلایر تاسې ته وایي چې خپل شخصي وټساپ شمېره راکړه، په هغې کې مو دا خبرې کوو او یا بیا پیسې مو هملته راته د زموږ بانکي اکاونټ ته ولېږه. یعنې کله هم چې یو سپلایر یا یو فیکټوري کوشش کوي چې تاسې د علي بابا د ویب سایټ څخه د باندې وباسي خبرو ته او وټساپ د لارې تاسې سره خبرې اترې وکړي او پیمنټ هم چې دی د بانک د لارې غوښتنه وکړي چې ویې کوي، نو دا کار مه کوئ، ځکه دغه خلک جعلي خلک دي او ستونزې داسې ته پیدا کېږي. تاسې چټ هم په همدغسې کې د سپلایر سره وکړئ او پیمنټ هم همدغه علي بابا کې وکړئ، ځکه چې دا ټراین انشورنس لري. یعنې دلته ستاسې پیسې چې دی محفوظې دي. که چېرته ته د یو سپلایر سره خبرې اترې کوې په وټساپ کې، شخصي وټساپ کې، نو سبا او پیمنټ هم ورته فرض مثال هماغه شخصي وټساپ کې ته د هغې بانک اکاونټ ته پیسې لیږې او سبا هغه غل وخېږي، نو علي بابا تاسو سره هېڅ مرسته نشي کولی او نه پیسې درته ریفنډ کوي، ځکه هغه وایي چې وروره اپلیکیشن نه یا پلیټفارم نه د باندې دا معامله درسره کړې ده. نو په دې اساس موږ ذمهواري نه اخلو، پیسې درته نه ریفنډ کوو. هر چا چې دوکه کړی نو سم کار یې کړی ده، ځکه چې تا د اصولو خلاف کار کړی. نو اوس خبره دا ده ملګرو چې کله هم تاسې پیمنټ مرحلې ته رسېږي په علي بابا ویب سایټ کې، کوشش وکړئ چې پیمنټ هم همدغه ویب سایټ کې وکړئ. دا چې پیمنټ څه ډول کېږي، کله چې تاسې سپلایر سره خبرې وکړلې او یو نتیجې ته ورسېدلې، نو هغوی بیا همدغلته په همدغه چټ کې چې دی څه درلیږي، لینک درلیږي او هغه لینک باندې کلیک کې چې کله په لینک باندې مو کلیک وکړ، نو هلته درې څلور مرحلې دي هغه مخته وړي، پیمنټ ترسره کېږي او محفوظ پیمنټ ده. که سبا جنس در ونه رسېږي، که سبا جنس در ورسېږي خو مات شوي اوسېږي، یا فرض مثال جنس در ورسېږي خو بې کیفیته وي، ستا خوښ نه شي، مشکل پکې وي، نو ته کولی شې چې دوباره خپل پیسې ترلاسه کړي او علي بابا یې درته ریفنډ کوي. علي بابا تر هغه پورې پیسې ځان سره ساتي، سپلایر ته نه ورکوي تر څو چې جنس تاسې ته رسېږي او تاسې خپل اطمینان او ریویو اخر کې ورکوي. علي بابا ته هلته ورته ولیکي چې وروره جنس راورسېده، صحیح دی، کوالټي کې مشکل نشته، تعداد کې مشکل نشته، صحیح و سلامت ما ته رسېدلی، ستونزه نشته او تشکري او مننه سپلایر نه وکړي. هغې نه وروسته علي بابا پیسې هغه سپلایر ته سپاري. کله مو چې دغه پیمنټ وکړ، نو پاتې شو د شپمنټ مسله ده. شپمنټ خو به تاسې ورسره له مخکې څخه خبره کړې وي چې دا تاسې ته په کوم اساس انتقالېږي. بای ایر د هوا د لارې انتقالېږي، بای سی د بحر د لارې انتقالېږي، که بای ټرین د ټرین د لارې انتقالېږي. آیا دغه جنسونه هغوی هغه کم ټرمینالوژي چې ما تاسې ته ویلی و هغوی تاسې ته انتقالوي ډي ډي پي باندې، او که تاسې خپله انتقالوئ ای ایکس ډبلیو هغوی تاسې ته تسلیموي او نور انتقال ستاسې خپل کار دی چې په کوم اجنټ باندې انتقالوئ، کوم ترانسپورټي شرکت باندې خپل جنسونه افغانستان ته انتقالوئ یا خپل مربوطه هېوادونو ته، نو هغه بیا ستاسې خپل کار ده. نو شپمنټ مسله هم تاسې په نظر کې ونیسئ، خبرې ورسره وکړئ، په دې مسله هم ځان پوه کړئ چې کله شپمنټ تاسې ته وشو، ریسیوینګ دی، جنس تاسې ته ریسیو کېږي، رسېږي او هغې نه وروسته تاسې ریویو ورکوئ چې وګورو جنس راورسېد، مننه او علي بابا ورته پیسې ورکوي او زمونږ دغه د علي بابا څخه د خریدارۍ سایکل به همدغلته تمامېږي. خو یو څو نور مهمې خبرې هم تاسو ته کوم چې تاسو کله هم جنس یو پروډکټ اخلي د علي بابا څخه، فرض کړه دا پروډکټ اخلي یا دا پروډکټ اخلي یا دا هر یو پروډکټ چې اخلي او د هغې تعداد چې دی د هغې تعداد د 500 څخه پورته وي، 1000 پورې وي یا 500 وي، نو تاسې کوشش وکړئ چې اول سمپل واخلئ او د سمپل څخه وروسته بیا هولسیل عمده واخلئ، ځکه ولې سمپل واخلئ ځان مطمئنه کړئ چې جنس د هر لحاظ نه صحیح دی، نو هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې بیا خریداري ورنه زیات وکړئ، یعنې سمپل وغواړئ که چېرته تاسې په ډېر مقدار سره جنس خریداري کوئ. مخکې درسونو کې به مې دا خبرې یادونه کړې وي او که نه ځینې جنسونه په علي بابا کې داسې دي چې هغه لیسنس غواړي. مثلا که تاسې تیزاب شکله موادونه یا مایع شکله موادونه غواړي چې وارد کړي خپل هېوادونو ته، نو وګورئ هر یو پروډکټ یو خو دا نارمل او عادي پروډکټس دي، دا کوم لیسنس نه غواړي. یو داسې پروډکټس دي چې هغه به لیسنس غواړي، چې داسې نه شي چې تاسې یو داسې پروډکټ اخیستی وي
چې هغه لیسنس ضرورت ولري او تاسو لیسنس ونه لري بیا به مشکل سره مخ شئ. او دومره مسله دا ده کوشش ډېر وکړئ چې برینډ پروډکټس مه اخلئ. هغه پروډکټس چې هغه برینډ وي، مثلا داسې پروډکټس وي چې هغه د یو خاص برینډ مربوط وي، نو داسې برینډ پروډکټ مه اخلئ. ځکه چې کله تاسو د علي بابا څخه خریداري کوئ او هغه برینډ وسیږي او هغه برینډ والا نه تاسو اجازه ونه لرئ، نو بیا تاسو نشئ کولی چې هغه خپل هېواد ته هغه جنس وارد کړي، ځکه هغه د یو چا مشخص برینډ یو ته غواړئ چې هغه برینډ په خپل نوم وارد کړي، بیا دا امکان نه لري، بیا هم ستونزې سره مخ کېږي. په علي بابا کې چې تاسو هر څومره جنس اخلئ او بیا خپل هېواد ته انتقالوئ، دوه خبرې مد نظر نیول کېږي. ترانسپورټي شرکتونه دوه خبرې مد نظر نیسي، یا خپل علي بابا چې کوم کارګو شرکتونه دي ورسره کار کوي، دوه خبرې هغوی په نظر کې نیسي. یو د جنس وزن د څومره ده، دوم د جنس سی بی ام څومره ده. سی بی ام چې دی متر مکعب ته ویل کېږي. داسې جنسونه دي چې وزن یې کم دی خو سی بی ام یې زیات دی، نو په هغې باندې خرچه زیات راځي د انتقال. داسې جنسونه دي چې د هغوی سی بی ام لږ دی ولی وزن زیات دی، هغه بیا تاسو ته ښه پرېوځي. یعنې ډېر فوکس په سی بی ام وکړئ. داسې جنس وانخلئ چې وزن یې کم وي او ډېر سی بی ام متر مکعب یې ډېر زیات، یعنې په انتقال کې په کانټینر کې ډېر زیات ځای ونیسي، او وزن به یې کم وي خو بس ځای به زیات ونیسي. نو دغه سی بی ام ته پام کوئ، داسې جنسونه مه اخلئ چې د هغه سی بی ام ډېر زیات اوسېږي، بیا په انتقال کې په ډېر قیمت تاسو ته تمامېږي او بېرته یې بیا په خپلو هېوادونو کې په هغه قیمت نشئ خرڅولی او یا بیخي لږه ګټه پکې کوئ. او پاتې شو د پیمنټ مسله. پیمنټ تاسو کولی شئ چې ویزا کارډ نه پیمنټ وکړئ، ماسټر کارډ نه پیمنټ وکړئ، ډیبټ کارډ نه پیمنټ وکړئ، بینک اکاونټ نه کولی شئ چې پیمنټ وکړئ. تر ټولو ښه لاره چې دی پیپال دی. که پیپال لري هغې نه هم تاسو کولی شئ په علي بابا کې پیمنټ وکړئ. نو دا یو څو مهمې خبرې وې چې تاسو کله د علي بابا ویب سایټ کې جنسونه اخلئ، پروډکټ سورسینګ کوئ، خریداري کوئ، یو بزنس او کاروبار لرئ، نو دا ټول هغه خبرې دي چې دا باید تاسو په نظر کې ولرئ تر څو د ستونزو سره مخ نشئ. او علي بابا داسې یو ویب سایټ دی د هر کټګورۍ جنس چې تاسو پروډکټ تاسو وغواړئ په دې کې شته. تاسو فقط نوم ورته ورکړئ، نور درته د خدای په لاره شکلونه او رقمونه او تاسو سره وړي او مختلف قیمتونه وي. نو تاسو کولی شئ چې یعنې هر نوع پروډکټ چې ستاسو په کار یې علي بابا کې حتما پیدا کولی شئ او ډېر په ارزانه او ښه قیمت پیدا کولی شئ. ولې چې کله خریداري کوئ دغه کوم مسایل چې موږ په دغه سیریز یا په دغه پلی لیست کورس کې ویلی دی دا ټول په نظر کې ونیسئ. که چېرته تاسې دا ټول خبرې په نظر کې ونه نیسئ او کورکورانه پکې مخ ته لاړ شئ نو سبا ستونزو سره مخ کېږئ. په دې هیله یم چې د دغه نن ورځ درس څخه مو یو څه برداشت کړی اوسیږي. انشاءالله بله ورځ به په یو نوي موضوع باندې خبرې وکړو.